أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سورة آل عمران. منگ ویلیو سورت کې دو غټ بحثونه دي. یو بحث د نجران د نسواراو چې راغلیو د نبی صلی الله علیه وسلم سره بحث کوو په باره د عیسی کې علیه السلام، او دویمه واقعه او بحث چې د سورت کې کوي هغه د احد د غزا او د احد د شکست اسباب هغه ذکر کوي. د مخکې آیتونو کې الله رب العالمین ترغیب ورکړ توبه ته چې انسانانو راشي توبه وباسي. دا خبر ذکر کړه هغه سړی چې کفر کوي د ایمان نه وروسته مؤمن او کافر شي او به د کفر کې زیاتواله اختیار کوي او کفر کې زیات شي، انا دنیا نه مرتد لاړ شي، الله یې توبه نه قبلای. به الله جواب د یو سوال وکړ. یو سړی به وایي چې زه چېرته د قیامت پر ورځ الله ته سره زر ورکم په فدیه کې د اور د جهنم نه مې بچ کی. الله جواب وکړ که چېرته ډک ځمکه الله ته ورکړي د سرو زرو بیا به قبول نشي. اوس دې آیت کې الله ترغیب ورکړي انفاق فی سبیل الله تعالی لن تنالوا البر سره، او اصل کې دا جواب د سوال دی. اغي دنیا کې و انسان جنت ته په څه باندې داخليږي، جهنم نه په څه باندې بچ کیږي. آیت کې الله جواب وکړو اغي دنیا کې چې انسان د جهنم د اور نه بچ کیږي او جنت ته داخليږي هغه په دین باندې خرچه کول دي، په مؤمنانو باندې انفاق کول. لن تنالوا البر لا ويچر نشر سیدل تاسو نیکی تا حتی تردی پوری تنفقو چې تاسو خرج کی مما تحبون دا څنګه چې تاسو خو خویام. لن تنالوا البر نال کې دو معناګانې دي. لن تنالو کې یو معنا رسیدل، نیکی ته نشي رسیدل. دویم د نیل نه معنا نشي حاصلول، نیکی نشي حاصلول. البر کی درې قول یو قول الله دی البر نه مراد جنت دی، جنت ته نشي تللی. دویم د بر نه مراد نیکی ده. دریم د بر نه مراد صدق دی. اچره نشي حاصلول، اچره نشي رسیدل. البر نیکی تام بر کله ویل کېږي خیسته اخلاق او البر حسن الخلق. نیکی چې دا خیسته اخلاق او ویل کېږي. حتی تر دې پورې تنفقو چې تاسو خرج کړئ مما دا غمان لا تحبون چې تاسو خو خوئ. روایتو کې راځي کله چې دا آیت نازل شو چې مؤمنانو جنت ته نشي تللی، نیکی نشي حاصلولی تر هغې پورې چې محبوب مالم صدقه کلی نه وي. دې کې یو صحابي راغی طلحه رضی الله عنه چې کله دا آیات واورېد هغوی په قرآن به ښایسته عمل کو. دې نبي صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې یا رسول الله دغه ځای کې د مسجد نبوي ته زما مخې ته زما باغ دی، په ټولو مالونو کې ما ته محبوب مال دی، دا مې الله له ورکړ. نبی صلی الله علیه وسلم به هغه باغ ته کله کله ورته او به کس کلی
وای دا محبوب مال دی ما ته والله وای محبوب مال چې صدقه کړي نه نیکی نشي حاصله ولې ما دا محبوب باغ دی الله لمه ورک. نبی صلی الله علیه وسلم ویلی واه واه مال رابح، خوشحالی د منه په دې مال کې د ګټه وکړه. به نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلی دا صحابه دي کم فقیران دي خواوشه هغه باندې تقسیم کا. عبد الله ابن عمر راغه دا غي وین زوا دا وین زیډه خيسته وړي رمینه ور سره وا. کله چې دا آیات واورید چې محبوب مالم صدقه کله نه نیکی نشي حاصله ولې و ازما دا وین زډه محبوبه دا ما ته خيسته ده محبوب مال د ازما په مالونو کې او دا مې الله لور ورکړ دا مې صدقه کړه د الله لپاره مې آزاد کړ. عمر رضی الله عنه راغه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې رسول الله زما په خیبر کې 400 وجری وسمه کړه او الله وای محبوب مال چې صدقه کړي نه نیکی ته نشه رسیدل دغه 400 وجری وسمه کما د الله لپاره ورکړه د الله لمه ورکړه. ابو دحدح رضی الله عنه راغه داغي یو باغ تقریبا او شپږ سو غجوري پکې ولاړې داراغه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې الله محبوب مال غواړي زما دغه باغ دې د شپږ سو غجوري دې پکې دا مې الله لور. تم رغټ ایمانونو د صحابه په ذکر راضی خپل کور ته ابو دحدح رضی الله عنه خپل خزته یا ام دحدح اخرجي دا دحدح مور روزه ولی وای دا باغ ما الله لا ورک باغ مې وای خرڅ کړ. نو دی ویلی د ځان سره چیرې دا کجوري خرڅې را خرڅې د خلکو سره تجارتونه د 50 به خرڅ کړي نو پیسې به دیوالي وای 50 د خرڅ کوي په الله مې خرڅ کړ. اغم دیندار زنانه ورته ویلی وای په دې نن مال او نن تجارت کې تا ګټه وکړه دا دې صحیح تجارت کړې. روایتو کې راځي د بچو په لاسونو کې کجوري او په جبونو کې هغه دی وګرځولې وای دا ما خرڅ کړل په الله باندې هغه دین راوته یو خیمه والا صحابه چې په قران باندې ښه عمل کوونکي ځکه په هغه ټیم کې الله پیدا کړی اوس سوچانه طلب د صدقې وشي او بس عذرونه پیش کیو دومره مال به ورسره د حد نه سیوا خو دومره عذرونه به وکيو دومره قصی بہو کی جستا و بسر درو کی چې رسول الله کی روپے ورکما حالان کې صحابه سره هیڅ زمنو آیات نازل شون ډیر واقعات ډیر صدقې ورکړي. آیات کې دا خبره ده چې محبوب مال صدقه نه کی نیکی ته نشه رسیدل نیکی نشه حاصله وله په یو تفسیر جنت ته نشه داخله ده. وما تنفقوا مال چې تاسو خرج کړئ من شيء د کمالنا فإن الله به علیم یقینا الله پاغي باندې پوهه ده. یو روپے الله لور کې الله دیني قیامت پرز و بدل دري. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل دارت دی په يهودو باندې يهودو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کو اذا څنګه نبی له داوی چې را د اوغه حلال ده جایز ده حلال کې یعقوب علیہ السلام د اوغه حرام کړي و نه به خړل. آیت کې الله جواب کوي چې ابراهیم یعقوب علیہ السلام د لپاره ټول غوخه جایز وي ټول خوراکونه مطعومات او صرف د اوغه هغه په ځان باندې بند کړي و زکه په یعقوب علیہ السلام باندې هغه باندې یو تکلیف قاسمی لیکلی دی وای اصل کې هغه باندې عرق النساء تکلیف وو د اوغ د وخت د هغه سره ټکراو دی. دویم هغه نظر کله وای کچیر ته مال صحت الله را غزب د محبوب مال غوخه چې اوغ دې زوی په ځان باندې بند کم اوغ چې د عربو ته ډېر محبوب دی. کل الطعام کلو دی مقام کې عرفي دی دا الطعام نه مراد مطعومات دي كذبيحي او غیر ذبيحي طول مطعومات كان حلا داو حلال جائز لبني اسرائيل لپاره د بني اسرائيل
الا ما حرم اسرائیل مگر هغه چې بند کړیو یعقوب علیہ السلام علی نفسی په خپل ځان. حرمه کې معنی د لغوي ده، معنی بندش، بند کړیو یعقوب علیہ السلام علی نفسی په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة، مخکې د دینه چې نازل کړي شي تورات د نزول نه مخکې یعقوب علیہ السلام په ځان باندې د اوخه حرامه کړی و، بنده کړی و. د دې ویلې چې موږ ته مولین ویلې دي چې د اوخه حرامه ده. الله وی ورشي تورات راوړي، تورات کې ویلي کړي کنه، تورات کې خدا نشته ده. قل تورته پیغمبر فاتو بالتورات، راوړی تورات لرا فتوا پسویلو لئین کنتم صادقین که چرته وي تاسو رښتینی، رښتیا وي تورات راوړی ویلو لئ هغه کې به کنه. فمن ابتلى على الله الكذب من بعد ذلك، دی آیت کې پیرت کوي په يهودو باندې په دې طریقه چې دی ویل ابراهيم عليه السلام د يهودي دی، الله وي دروغ مو ویل. فمن ابتلى فشا چې وتړل على الله په الله باندې الكذب دروغ من بعد ذلك رسل دينا فاولئك هم الظالمون، داخل خاص دی ظالمان دي. قل صدق الله، نو الله وی چې ابراهيم عليه السلام يهودي نه دی او تاسو وی چې نه يهودي دی، دا په الله باندې دروغ تړي. اوس د الله خبره رښتینی ده کنه تاسو؟ قل تورتوی پیغمبر صدق الله، رښتې ویلي دی الله. دا وړه ډېر شور کوي. فتبعوا تابعداري وکئ ملت ابراهیم، د دین د ابراهیم علیه السلام. وما كان من المشرکین، او نواغه د مشرکانو نام. ان اول بیت اضع للناس للذي ببکه، دا وس بل رد ذکر کوي په يهودو باندې. دوی به ویلي وای موږ د دې نبی خبره نه منو ځکه زمون قبله وای په خوانه ده بیت المقدس، دا مخکنی قبله ده د بیت اللحم، بیت الشرق او د غرنګ د کعبه نام. چې زمون قبله په خوانه ده نو زمون دینم په خوانه شګه، زمون دین حق ده. او دوی وس پیدا شوی دی دا محمد صلی الله علیه وسلم دلته دوی دا خبره کوي. الله دې آیت کې جواب کوي چې ګورستا ذکر مخکنه نه دی د الله د عبادت لپاره بیت المقدس یا بیت المقدس، اولنې کور د عبادت لپاره چې جوړ شوی دی کعبه ده. ان اول بیت، یقینا اولنې کور وضع للناس، خذل شوی لپاره د خلکو بنید د عبادت، چې عبادت وکړي خلک کوي. للذي ببکه، خامخا غده چې هغه په مکه کې دی. للذي ببکه باپ معنا ده من سره ده من مکه، دلته مکه ته بکه ویلې. مکه ته مکه ولې وای ځکه اصل کې دا ویلې کېږي د وچ انسان په خوتا چکله کی، نو مکی والا چې مو هغه کلک کلک وچ خپي وچ خلکو بل بکه ورته دې د وجنوي چې هغه کې ازدحام ډېر زیات دی، غڼه غونه په کې ډېر ده. یا بکه کې معنی د بوکا ده. قانون دا دی کله چې یو سړی لاړ شي کعبه توبې تر رخصتیږي پاغه ټینګي د سترګو وخ کیږي. دریم قواعد د بکه کې معنی د ټټواله ده. که ارسم روچت سړی مالدار او ال تلاړ شي غریب سره به یو شان ګرځي راګرځي په یو شان لباس کې، دا بنئ چې دا مالدار دی او دا غریب. وهدن او هدایت دی للعالمین، لپاره د مخلوقاتو. مبارکن منا برکتناک دی، پیدامن دی. او هدایت دی لپاره د عالم. من پاس بابو د هدایت کې ویلو یو کعبه ده. کعبی ته چې الله څوک بوزي هغه ته هدایت وشو. فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله كان آمنا. قرطبی لیکلی دی وای
ډیر نه خیال ته موجود دي دلته الله په آیات پدې کې نه خېلي یو دا خلک ډیر دي لیکن په وړو کې سګيږي وړو کې نه غټ دي خو لیکن ډیر خلک پګيږي دویم نه خیال دلته غبار نشته د ګرد غبار دلته نشته درې منخه پکې دا علماء ذکر کوي الته د انسان بول بوی نه کوي زلزلې په ناراضي د زمزم او بدی ټولي دنیا ته رسیږي ډیر نه خیال دشته ده ابابیل مرغانو باندې الله د ابرهه لخر تبا کړو دایمي ونه خدا یو قسم سکون او آرام دی غکور کی فيه آیات الله په کعبه کې نخيري بینات مخکرام مقام ابراهیم منا مقام د ابراهیم علیه السلام زید ودریدو د ابراهیم علیه السلام مراد هغه ګډ دی چې ابراهیم علیه السلام په ودریدو کعبه به جوړوله ومن دخله كان امن او څوک چې داخل شو د حرم ته دا به پامن کې من ذا امن ته امن والا وي ولله او خاص د الله لپاره علی الناس په خلق باندې حج البيت قصد کول دا بیت الله دی حج کې معنی د قصد حج د بیت الله د معنی قصد کې لپاره د حج د بیت الله من استطاع الیه سبیلا د چا چې وسوشي هغه ته دلاره لاره معنی بدن امروغي مال مرسري قوت مالی قوت بدنی دوانه یو لار شي حج وکي عمره وکي سو کوئی بدن دی جوړي هنه چې مال نه هم نکیږي ومن کفر او چا چې کفر وکړو فإن الله غني عن العالمين يقن الله بحاجت د عالمنا قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون دی آیت کې نور قباحتونه ذکر کړي دي ته ویل کېږي سزا اهل کتاب خپوی خلق دي شردا نبیم په حق ده کتابم په حق ده بهم تی انکار کوي قل تورته پیغمبر یا اهل الكتاب اهل کتابو لم تکفرون بآیات الله ولکفر کوي د الله په ایتونو تکفرون من انکار کوي د قران نه یا تکفرون من انکار کوي د الله د ایتونو نه انکار کوي د معجزاتو نه والله شهید علی ما تعملون والله گواه ده پاتو چې تاسو کوي قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا دی آیت کې د يهودو بل قباحت ذکر کوي يهودو کې قانون دار چې خلکو د شبهات ته چي ګډوډواله قل دورته پیغمبر یا اهل الكتاب اهل کتاب لم تصدون عن سبيل الله ولتاسو خلق بندوي د الله د لارې من آمن تبغونها عوجا تو چې ایمان راوړي لټوي تاسو هغه لرکګلې چم عوجن خاصین لیکلي د منابع القاء الشبهات هغه ته شبهات ورچوي یا اعتراضونه کوي پاوي باندې وانتم شهداء وی تاسو علما خپويږي دا نبی په حق ده قران په حق ده به هم دا کار کوي وسرټنه وما الله بغافل او نه الله به خبر عما تعملون دا عملنا تاسو کوي يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم دې آیت کې مؤمنانو له یو ادب ده چې مؤمنانو د يهودو او نصاراو تابعداري وکوي ولې ځکه تاسو مرتد شئ د دین نه بواړئ یا ایها الذين امنوا ایمان والو ان تطيعوا کشر تاسو خبرو منئ فريقا من الذين دایوډل دا کسانو نا او تل کتابه چې ورکل شوی دی کتاب يردوکم مرتد به کی تاسو بعد ایمانکم رسد ایمانون تاسو نا کافرین کفر کوونکی وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله دی آیت کې اوس ترغیب دی قران ته او دغه رنګي حدیث ته په بل طریقه او توبېخ دی په کوپر کول باندې داخله ک مرتد کیږي نو دوی بسنګ مخنیوي وشي چې داخله مرتد نشي الله وايي قران دی حدیث دی دا بیان کوي چې داخله د ارتداد نه بچي
وکيف تکفرون او څنګه تاسو کفر کوئ وانتم تتلى علیکم حال دا دی چې تاسو لوستل کیږي په تاسو آیات الله دلایتنا دې کې اشاره ده حجت تمنه دا تاسو باندې لوستل کیږي دا یو حجت ده کنه وفيكم رسول او په تاسو کې رسول الله دی سوال راځي مونږ خدای الله رسول نشته د رسول خو په هغه ټیم کې جواب دا ده قطاده معنا کوي وفيكم رسول معنا په تاسو کې وصف د رسالت موجود دی کنه احادیث د کې موجود دي دغه د نبی صلی الله علیه وسلم میراثو دا د کې موجود دی ولی کفر کوي ومن يعتصم دا واس ترغیب دی چاش منګولې ولګولې بالله فالله فقد هدي الى صراط مستقيم په تحقیق سره د هدایت شو د لارې برابرې معنا د توحید يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون د دې جنروسته اوس د صورت په لایسه شروع کیږي او د دې جنروسته اوس بل قانون ذکر کوي د اتحاد او د امن لپاره چې کله به مسلمانان متحد شي متفق بشي چې کله تقوا ځان کې پیدا کی عرب تمداد مخ کی ویل صراط مستقیم نو صراط مستقیم څه دی تقوا ده کنه سو کوئی آیت منسوخ ده پرست من استطاعتم طاقت باندې ظاهر دار نه قران چې تفسیر کوي د بعض القران يفسر بعضه بعضا دا مجمل دی هغه آیت تفصیل ده یا ایها الذين امنوا اذا ایمان والو اتقوا الله ذلا نویریږي حق تقاته بلایقی رسرا ولا تموتن مرګ دران شي پتا سو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حالات کې چې یو تاسو مسلمانانو الا وانتم مسلمون عبد الله بن مسعود یو ورځ حرم کې ناسو خپناسو تعلم ورسرو چاوته ولی خپه وای قران کې الله ویلي چې مرګ را نشي پتا سو مگر په داسې حالات کې چې وای مسلمانان پته نه لګي موږ مسلمانان زو کنام د اخر خاتمه غم پکار دی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم دې آیت کې دویم قانون ذکر کړي د اتحاد او د امن لپاره صحیح سبب د اتحاد او د امن د پاره په قران او حدیث باندې منګولې لګول دي دین اخوا گمراهی ده واعتصموا بحبل الله منګولې ولګوي د الله پر سیام قران کې الله د شنه دی ویلي چې خلکو اتحاد او کې اتفاق وکړي نه الله وی منګولې چې لګوي ګور په حبل الله ولګوي په قران باندې راټول شي جميعا طول ولا تفرقوا ډل ډل مکه گیا حبل الله نه چې مراد دی بحبل الله علی رضی الله عنه اذا حبل الله نه مراد قران دی او حدیث کې مراغلی تاسو خوشاله شئ په دسه رسي چې یو جانب یو طرف دی الله په لاس کې دی بلې تاسو سره دی هغه شی دی قران دی یا ابن مسعود معنا کوي حبل الله نه مراد جماعت دی جماعت مسلمانانو دنه موجوده کېږي ولا تفرقوا من ډلې ډلې کېږي ما دیم خازن لیکلی دی ولا تفرقوا من ولا تفارقوا مرتد کېږي ما واذكروا نعمت الله یادوي نعمت الله علیکم چې کړه پتا سو باندې کنتم کله چې تاسو اعداء دشمنان فالله بین قلوبکم من محبت واجهما بین دشمن تاسو کې د نبی صلی الله علیه وسلم د تګ نمخ کې مدینه ته په دې مدینه کې اوسین او خزرجین دیو بلوینی به تو یا کوله یو بل سره دشمنی وا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم لا ورونه شو فالف من محبت واشو بین قلوبکم فما بین ذن استازو کې فاصبحتم بنعمته اخوانا شوي تاسو په نعمت الله ورونه نعمت الله سره قران په قران باندې ورونه شوي وکنتم تاسو علی شفا حفرة پاغړ د کنده من النار دور پان قدکم نخلاص اخلاص اکلی تاسو منها داغینا الله داغینا میں بچ لدی منها دی ضمیر کی قاسمی لکلی دی دا ضمیر وی راجی دی حفر اعلان دی کند نمی اللہ اخلاص لی دوی مور تا راجی دی دور نمی اخلاص لی
دریم علی شفا د دې غاړ نه مخلاص کړلې یعنی کاندې ته ور لیدای اوس ترغیب ذکر کوي کذالک یبین الله د قرنګي بیانې الله لكم تاسو ته آیاته خپل آیتونه د قدرت او د آیتونه ته بیانې د توحید لعلکم تهتدون د لپاره چې تاسو په سم لار روان شئ ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دی آیت کې بل حکم ذکر کوي د ته ویل کېږي دریم قانون د اتحاد او د عمل د اتحاد او د عمل سبب بچي قانون بچي معنا امر بالمعروف نهي عن المنکر دوانه کول علاقه کې چې کړه د تبلیغ والای هغه تبلیغ والا چې دعوت ورکړي خیر طرف ته نیکی طرف ته خلق را بلی دا علاقه به د امن والا علاقه دی علاقی قانون بجوړي ولتكن الله خام خادي منكم استاسنا من التبعيثيه یا من د بیان د پاره ده امه وډلا يدعون الى الخير چې خلق را بلی خیر تام خیر نه مراد شه معنا قران او حدیث ته خلق را بلی چې خلق راشه قران وی او حدیث وی او ويأمرون بالمعروف او امر کوي پنه کوي باندې معروف څه د من توحید باندې خلق ته امر کوي پنه کوي وينهون عن المنکر او خلق باندې د منکر نه اوس نتیجه ذکر کوي او اولئک هم المفلحون دا د امر بالمعروف ولا د نهي عن المنکر ولا خاص دوی کامیاب دي ولا تكونوا كالذين تفرقوا دی آیت کې بل حکم ذکر کوي اصل کې دا بل قانون دی چې اختلاف مکوي تفرق مکوي ولا تكونوا مکیږي کالذین بشاندا کسانو تفرقوا جدل ډلې شوی دي واختلافو اختلاف کړي من بعد ما جاءهم البينات ورسلنا چراغ دوی ته اخکار دلایل او اولئک لهم او دی خلقو د پر الله عذاب عظیم عذاب دی د لوی شان علام یوم تبیض وجوه وتسود وجوه دی آیت کی تخفیف اخروی دی د آخرت عذاب نه يرام حاصل به دی چې خلقو قیامت را روان دي آلته به د آخرت دو قسم شي یو بل سپین مخونو والا شي دویم بل تورو مخونو والا شي کوشش وکړئ ځان په سپین مخو کې داخل کړئ اهل سنت والجماعت کې ځان داخل کړئ یوم پاورز باندې معنا اتقوا یوم تبیض ویریږي دا ورځ نه یا آیات کې هغه ورځ تبیض وجوه چې سپین بشي بعضی مخونه وتسود وجوه او تور بشي بعضی مخونه فاما الذين دا اوس تفصیل ذکر کوي ارچا کسان دي سود چې تور شوی دي وجوه مخونه دوی دا تقسیم دي په طریقې د لب نشر غیر مرتب سره دوی تب ویل شي کفرتم تاسو کفر کړل دي بعد ایمانکم رسد ایمان استاسنا فذوقوا فسوتکای العذاب عذاب ما کنتم تکفرون پس او دې چې تاسو کفر کړل دي واما الذين ابيضت خلقهم جانب مقابل دی دا ابيضت چې سپین شوی دی وجوه مخونه دوی په رحمت الله دی بل الله پر رحمت کی پیر انغماس دی یا رحمت مراد جنت دی یا د عرش سوره مراد دی یا مل مسته دا هم فيها خالدون دی او پای کې همیشه تلک آیات الله دی آیات کې صدق د نبی ذکر کوي او د قران حقانیت تلک آیات الله الله ودغه چې بیانې کې آیاتونه د الله دی نتوها علیکا منګلو پتام بالحق فرشته سره او الله نه دی الله یرید ظلم اراده چزل اراده معنا یرید چې اراده لري د سلام للعالمین لپاره د مخلوقاتهم نه دی الله چې اراده وکړي د سلام لپاره د عالم ظلم اراده الله نه کوي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دی آیت کې د شرک په تصرف دی او دی کې به اشاره دی ته اے انسانانو اطاعت الله کوي بندگی د الله کوي رحمت ش الله ته وی وجدادا اسمکو اسمان نو اختیار د الله سره دی ولله ملک السماوات و خاص الله په اختیار کې بچای دا ولله ما فی السماوات و خاص الله په اختیار کې اصلي چې بس مانونو کې دی او ما فی الارض او هغه څه چې بس مکه کې دی اوس تخفیف یو خروی و الى الله ترجع الامور خاص الله تور ګرځیدل دي د ټولو کارونو کنتم خیر امه دی آیت کې د نبی صلی الله علیه وسلم د امت عظمت او غرواله ذکر کړي ابن کثیر لیکلی وې دی آیت په تشریح کې د امت فضیلت دی روایت راوړي د زمنګ د امت د غرواله مبارک
نبی صلی الله علیه وسلم وی قیامت کې به ډېرې ډلې شي خو غوره ډله په الله باندې هغه تاسو یې وی دغه رنګې غوره امت زمونږ امت دی چې کله په سمه لار باندې روان شي کنتم خیر امت الله وی تاسو غوره امت او خرجت للناس بنا اظهرت للناس کارشوی لپاره د خلکو استلیشوی لپاره د خلکو تأمرون امر بکوي بالمعروف په نیکی باندې منع توحید به بیانوي قران او سنت به بیانوي وتنهون عن المنکر وخلق من دوی د منکر او د بدینا وتؤمنون او تاسو به ایمان لرئ بالله په الله باندې او په د ایز دې زکه تاسو ایمان لرئ په الله باندې ولو امنام او کچیرته ایمان راوړي اهلی کتاب لکان خیر لهم خامخا بغره دوی د پاره دا ترغیب دی خیسته ایمان ته منهم المؤمنون الله عباد استاسن مؤمنان دي من تبعیض د پاره ده بعض استاسن الله مؤمنان دي واکثرهم الفاسقون او زي استاسن الله بي دین دي لا يضركم الا اذى دی آیت کې صفات د اهلی کتاب ذکر کوي مقصد دا ده چې دی صفاتونه زمنګ امت ګرسان وسایت اصل کې د اهل کتاب او فاسقانو حال بیانې او د دې جن رسته او د دې لس صفات بیانې لا یضرکم دی zarar نشدر کولای تاسو ته الا ذا مگر هغه تکلیف دخلیم تخلیب باندې خبرې کوي دویم صفت و ايو قاتلوکم او کجن کئ استاسرا یولوکم الادبار بیڑا راړی تاسو ته شاګانې ثم لا ينصرون به بد دوی سره هیڅ مدد ونکړي شي اوس بل صفت ذکر کړي ضربت علیهم الذل لا ټاپکړې شوی په دوی باندې ذلت اينما توقفو کوم ځای کې جمند کړي شي الا بحبل منا الا اي يعتصموا بحبل مگر چې منګولې ولګي پرسي من الله تر بدلنا نه چې دین دی او حبد من الناس او فارسي تر بد خلقونه چې جماعت دی مسلمانانو د جماعت منو جدا کی وباءوا بغضب من الله دی يختشوا بغضب تر بدلنا او ضربت عليهم الذل وضربت عليهم المسكنه ټاپکړه شو په دی باندې غریبي او فقرام سوال دی هډر مالدار جواب امام ماجدی کړی دی ذلت په اعتبار د اخلاق سره دی ډېر بد اخلاق دي اوس وجه ذکر کوي ذالک دا په دی وجه به انهم يخنندي كانوا يكفرون كفر بكو بآيات الله د الله په ایتونو باندې او يقتلون الانبیاء وجلب پیغمبران بغیر حقنا بغیر د جرم شرعینا ذالک بما عصوا دا بسودنا فرمانه د دوی وکانو يعتدون دوی د حد تجاوز کوونکی ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه وس الله ټول یو شان ندي خم پکشته لک عبد الله ابن سلام ليسوا سواء الله وین دي دوی برابر من اهل الكتاب بعض اهل کتابنا امه یومت قائمه من عمل کوي د الله په دین باندې عمل کوون چي یتلون آیات الله للذ الله یتنا الليل پیسو د شپکه وهم یسجدون په داس حال کې د سجدي کوي الله تعالی یؤمنون وسوجه ذکر کوي سجدي ولي کوي ذکر ایمان لري بالله په الله باندې او یوم الاخر او ورځ د اخرت او امرون بالمعروف او امر کوي پنه کوي او ينهون عن المنکر خلق بندي د سب بدینا امر کوي پنه کوي خلق بندي د بدینا ويسارعون بالخيرات او د مسارعه کوشش کوي بالخيرات پنه کوي کې مسارعه څه ته معنی یو چا سره معاشره نه کول او یو کار کول د مینې د وجنه مننه کوي په کارونو کې د چا سره معاشوري نه کوي د پلار سره د ورونو سره بس نیکی نه کوي واولئک من الصالحین داخله خاص دی د نیک عملونه وما يفعلوا من خير فلا يكفروا دی آیت کې الله قانون دی داخله چې کوم عمل کوي نو قرآن او سنت سره چې برابر دی الله اجر ورکوم وما يفعلوا دینک من خیر معنا د کوم نه کینا فلا یکفروا چې بلاغی ناشکری ونشي معنا د سره د قبول بنشي بلکې قبليږي والله علیم بالمتقین والله پوهه په متقین باندې ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا دی آیت کې تخویب او اخروی ذکر کوي تزهید په دنیا ذکر کوي بل په دې آیت کې الله ذهن سازي کوي په دې طریقه
چې عدم تاثر د کافرانو نو د هغه د اموالو د اولادونو چې ګوره د کافرونو هم متاثر کیږي د هغه د مالونو د بچو هم متاثر کیږي. ان الذين كفروا يقينا كسان چې کفر کړي لن تغني اي چې به بشنکی عنهم دوی اموالهم مالونه دوی ولا اولادهم نو بچی دوی من الله د الله د عذاب نه شي نه چې نکره په سیاق نه پکې تعمیم پیدا کوي. واولئک اصحاب النار اذا خلق خاوندان دور دي هم فيها خالدون دی په دې اور کې همیشه. مثل ما ينفقون دی آیت کې ذکر کوي جواب د سوال چیرې دا کافران يهود د سوال هډر عملونه کوي ملکونه جوړي علاقه جوړي سرکونه جوړي دي کې بس اجری او کنو جواب نشته. مثل ما ينفقون معنا مثل لمن انفق بغیر طاعت الله هغه څوک چې خرچه کوي بغیر طاعت الله نه په هذه الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې کمثل ریح الله د دې مثال په شان دا غسیلې ده فيها سر چې پاغي کې غلې اصحابت ورسیږي حرث قوم سر کې وقول له اور یا غلې حرث قوم معنا ورسیږي فصل د یو قوم ته چې ظلم وکړي ان په ځم بخبل ځانونو فهلكدو هلاك غلرا وما ظلمهم الله ظلم نه کړي په دوی باندې الله ولکن انفسهم یظلمون لیکن دوی بخبل ځانونو باندې ظلم کوي. یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا دین رسو بل ادب ذکر کوي حاصل بدای چې يهود او نصارا سره دوستی مساتای وجداد زکه چې څومره تاوان تاسو ته رسیږي دا يهود باقي باندې خوشاليږي نزلونو کې ډېر سختري زري. یا ايها الذين امنوا ایمان والا لا تتخذوا من سي بطانه منا رازدار من دونکم منا سوا تاسو نام مفسرین لیکي بطانه ویل کېږي هغه کمیس دا چې انسان یې اغوندي د کمیس د لاندې او د بدن د پاسه لکه بنین نو بطانه ته بطانه زکوي د بنین او د بدن په مابین کې حائل پرده نه د غرنګي د دیو نه ته سرازدار منی ساجته لپټ کې آلو نور کې پټ رازونه. مقصد د آیت د يهود او نصاراو الله وای دوستان ما جوړوي دا جاسوسان دي بطانه ویل کی معنا رازدار نیول یا د غرنګي د دینه وزیران جوړول د دینه کاتبین منشین جوړول محاسبین دي جوړول. ابو موسی اشعری په بصره کې والیو چې کله راغه عمر رضی الله عنه سره محاسبه کولا کاغذ شراوا او خط ډیر خيستو خط خيستلي ګل شوی. عمر رضی الله عنه ورته ویل دا چاري کله دی وای دا یو نصراني غلام دی ما د ځان سره منشي کړی دی غلی کله. عمر رضی الله عنه غوسه شو ولی قرآن کې الله نه دی ویلي چې لا تتخذوا بطانا او تا په دمانه لیکل کړي دا کار مکو من دونکم منا سوا د ایمان والاونه رازدار منی سي لا یعلونکم خبالا دی نقصان نه کوي تاسو په تاوان کې څومره تاوان چې تاسو ترسي يهود او نصارا در رسي ودو خو خیما غشیانتم چې تاسو تکلیف کی کوي. قد بدت البغضاء وبتحقيق سره کار شوی دی کینه من افواههم د دې دخلونا وما تخفي صدورهم ما چې پټې د دې سینې اکبر وړي لوی دي. قد بينا لكم الآيات فتحقيق سره من بیانو تاسو ته آیاتونه ان کنتم تعقلون کې چې تاسو دا کنه کار لیاو. ها انتم اولئک تحبونهم ولا يحبونكم وسوي تاسو سره د زړه مینه کوي هغه تاسو سره خپل مقصدی مینه کوي بنا سره نه کوي. ها انتم خبردار اولئک من اي خلقو تحبونهم تعظمون کوي د دې سره ولا يحبونكم دایمین نه کوي تاسو سره وتؤمنون وبمن د از دې تؤمنون ځکه تاسو ایمان لرئ بل کتاب کله پټول کتاب باندې وای دا لقوکما کله چې ملاو شي تاسو سره نو قالو دی وای آمنا موږ هم ایمان راوړل دی وای داخلو کله چې لاشي علیکم وای داخلو کله چې لاشي عضو علیکم شک لګي په خلاف تاسو الانامل پسرونو د کوتو باندې وته سرونه په خله کې ونی سي من الغیظ د حسینا چې کله ودا مسلمانان خدمتيږي قل تورته پیغمبر امو تو بغیظکم رشی په غصه تاسو ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله په دې پرازونو د شنو باندې الله پارس باندې پوی دې کنه
ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها. دی آیت کې بل صفت ذکر کړي حاصل دا الله وايي چې کله مسلمانانو ته ګټه رسیږي يهود نصارا ډېر سخت پکېږي. ان تمسسكم کچرته ورسیږي تاسو ته حسنة منا خوشالي تسؤهم خفق يهود لرام وان تصبكم ورسیږي تاسو ته سيئات تکلیف يفرحوا بها خوشالي کوي دا يهود پاغي سره. وان تصبروا کشر صبر موکو وتتقوا تقوا مکلا لا يضركم كيدهم ضرر بدر نکی تاسو ته دای چل شي نیچه. ان الله بما تعملون عليم يقرن الله پاس تاسو کوي محیط راګرون کې ده. واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. دې صورت کې دوه غټي خبرې وینو. یو خبره ترتیجه پر بیان شوه چې خلکو عیسی الہ نه ده. دیجه نرسته وسته مسله ذکر کوي د احد د غزا حالات. امام قاسمی لیکلی خپل تفسیر کې نبی صلی الله علیه وسلم له خبر راغی چې د مکی مشرکان را روان دي د جنگ د پاره. نو په بدر کې تاویا کسان مردار کړیو. مشرکان څخه غوسه چې جنگ وکاو. نبی صلی الله علیه وسلم مشوره واغسله د صحابونا چې څه کو دي جنگ سره. آیا دلته مدینه کې ساری ګچرا دلته وسو جنگو کنا منګه مروزو. دې کې بعض صحابو مشوره وکړه چې یا رسول الله بار ته وځو مدینه کې جنگ نشو کوله ځکه جنگ هو دوه طرفونه لري یا غلبا یا شکست. اسنه چې شکست وخورو دلته زمون خزيري بچی دي ماشومان دي. خدای عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين مدینه کې اوسېده غټ منافق او د منافقانو مشرو. دی رسول دا مشوره ورکړه چې یا رسول الله د شکار به وکړو د مدینه کې به ایثار او چې دل تران نو موږ سره خپل خزر او باسو دا خپل بچي به سره او باسو په دې به وشړو دا مشرکان د خیسته خبره وکړلې. ولیکن نبی صلی الله علیه وسلم خپل کور ته داخل شو. د زغری واغستلې کور نه چراوته نو جمعې ورځ واخد به امر کړه. نو باز کسان ویل چې رسول الله پاتې کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم ویلي اېڅ یو نبی له دا مناسب دي چې د جنگ اسباب واغوندي او به دې سات زو جنگ کوو. نبی صلی الله علیه وسلم د ځان سره تقریبا زر صحابه واغستل زر کسان چې کله روان شو. نو په دې کې عبد الله ابن ابي بن سلول رئيس المنافقين دی په خپل ملګرو باندې کارو کو ورته ویل چې را دا خو درې سره مشرکان راغلي دي او د سره جنگ ډیر ګران دی او دا نبی له ونه شوی دی چې د یې اوس د غټ پوش سره جنگونه کوي. بالاخره عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين 300 کسان ځان سره وګرځول. پاتې وسو صحابه شو. وسو صحابه کرام دی روان شو د نبی صلی الله علیه وسلم سره. کله چې د احد میدان ته نږدې شو دغه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ته خطونه جوړل چې په دې طریقه به جنگ کو. یو غرو جبل الرمات وتویو. نبی صلی الله علیه وسلم 50 صحابه کرام تیار کړل او تویل چې په دې غربه کې نه او صرف زمنګ ترسود پکوي. کچیر تمنګ کافران مړکله مشرکان ختم کړه ام تاسو بندرا کوزیږي. کچیر ته مشرکان په منګ باندې رال او منګې د شکلو چې زمنګ غوخه مرغان ویوړي ام تاسو بندرا کوزیږي د غرنا دی ویل چې بالکل صحیح بندرا کوزیږي. میدان کې چې کله جنگ شروع شونه ایستدا مشرکان په شاشو شکسي وخړو. خالد رضی الله عنه رسول ایمان راوړ په دغه ټیم کې ایمان لا نو راوړ. دې دغه پاس صحابه تارل چې کله دې کوشو نو دې خالد رضی الله عنه د مخه کتل چې کله بده کوزيږي چې دې نه کوشو نو مې په ور شاو نشانه په ورتاو شو لاندې بدانور راتاو شي منځ کې بهګیرو. پدې کې کله چې مشرکانو میدان کې شکست وخړو صحابه فتح غلبا مندکللا د پاس غسان ویل چې د شکار کو زمنګ مقصد په فتح وشولا زی چیزو کوزيګو. امیر وته ویل شاله کوم ته نبی صلی الله علیه وسلم ډیر تاکید کړو چې منر برا کوزيږي ک فتح او ک شکستو ولی کوزيږي نه بس موږ مقصودی فتح شوه د زی چیزو تر دې پورې چې د مشرکانو هغه خزم شاګان راوړل ولې مشرکانو شاګان راوړل ولې وتختیدل دی ویل چې راځي کوزيګو.
لیکن سلويخ کسان راګوش او لس کسان پاس پاتې شو. خالد چې وکتل شرا کسان کوشوي دي شان سره تاو شو. چراغ اول د غلس کسان شهیدان کړو لاندې طرف ته به ته نور مشرکان ته وګو تاسو پر اتاو شي هغه هم راتاو شو. نو دیږي کې په نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو کې شکست ګډ شو. نو دو طرفونو نه به خلک را د مکی مشرکان او 3000 کسانو منځ کې صحابه غیر کړل. تقریبا اویا شهیدان د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه وشو. د غرنګ د نبی صلی الله علیه وسلم غاخونه به کې شهیدان شو. نبی صلی الله علیه وسلم په دې سر باندې گزارونه وخړل. دغه واقعا الله د ذکر کوي چې ولې شکست راغی. ذکر تلویح کسانو د امیر خبره ونه منله. واذ غدوت کله چې تصار وختي وتلې من اهل کاده هلستانا اهل مراد عائشه د عائشه رضی الله عنها د کوټینا تبوئ المؤمنین تا تیار ول لپاره د مؤمنانو مقاعد للقتال سنگرونه لپاره د جنگ زین د ناس ته منه مورچه. نبی صلی الله علیه وسلم د جنگ ارس خپل برابر کړي او مورچه خپل برابر کړي وي. والله سميع عليم الله يريدون کې دی او پېدون کې ذات ته. اذ هم الطائفتان دي صحابو سره دوه ډلې بنو سلمہ او بنو حارثه دي اراده وکړه چې رمنګم پاتې کیږي الله به ته مضبوط لو. اذ همت کله چې قصو کو طائفتان دو ډلو منکم ساسنا ان تفشلا چې بوزدلی ښکارا کی. والله وليهما الله دوست دې دوانو دې. وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص بالله باندې ځان وسپاره مؤمنان. ولقد نصركم الله دا تسلی د مؤمنانو ته چې مخه پکېږي چې وحد کې شکست وخوړو ولې بدر کې هوتا سو غالب شوی او اوی کسانم د مشرکان نو مردار کړی و. الله مدد کوي خو لیکن احد کې ولې نصرت کړ شو ځکه تاسو د امر مخالفت کو د امر خبره مونږ منله. ولقد نصركم الله بتاخي سره مدد کړي تاسو الله تعالی په بدر په بدر کې او انتم ذل او تاسو کمزوري بالعدد والعدد شمارم کم او د سعودي لس کسان وي سامان هم سره کم. فاتقوا الله ويرجى الله نه لعلكم تشكرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. اذ تقول للمؤمنين بدر کې زر مشرکانو نو اولی ویلو چې مونږه 3000 مشرکان درولو الله زب 3000 ملائک درولې کم. په ویلو مونږه 5000 مشرکان راولو الله 5000 ملائک درولې کم. تقول للمؤمنین کله چې تاویل مؤمنانو ته الیکفیکم یکافین استاسو د پاره ایمدکم چې مدد وکي استاسو ربکم رب استاسو به 3000 3000 من الملائکه منزلین د ملائکونه را کو زیدون کی. بلا ولنا ان تصبروا كصبرمكم وتتقوا تقوامك لا وياتوكم من فورهم رال دوی تاسو ته من فورهم د جوش د دوی نه هاذا شداد يمددكم مدد بو کی تاسو سره ربكم رب تاسو ب 5000 5000 من الملائکه مسومین د ملائکونه نخلقون کی. بدر په غزا کې ملائک راغلیو نه هیڅ معنا زل زل پټ کیو سپونه برابر کړیو د جنگي سامان ورسره. وما جعله الله دا جواب د سوال دی. سورۃ انفال کې ومدا د مضمون راځي. بدر په غزا کې الله سره ملائک را لګلیو. سوال یو ملکم کافیو چې جبرئیل په وچغه والے و ټول به تبا کړی و. دا غي یو جواب خدا دی چې ډیر ملائک الله ذکر اولېګل کله چې ملائک د انسان د نصرت لپاره راځي نو چې د انسان په شکل کې به د یو انسان امر زور لري. دویم داده ډیر ملائک الله دې لپاره راولې غلام چې د مؤمنانو زړونو په مضبوط شي چې لکه سر ملائک راغلي نو الله دا دلته ذکر کوي دا جواب. وما جعله الله نذكر سوال الله را کو سیدل د ملائکو الا بشرا مگر سیر دې لكم تاسو د لپاره ولې تطمئن نبی ولې تطمئن قلوبكم به او دې لپاره چې مطمئن شي زړه تاسو په دې. ومن نصر ند غلبا الا من عند الله مگر طرف د الله نه العزيز اور دې او الحکیم حکمت والا دې. اوس جواب د سوال دی جهاد پیدا سره دې لپاره چې کافر ختم شي کنه ليقطع طرفا دې لپاره چې پری کی وای سامن الذين كفروا دا کسان چې کو پرې کله ده
او یکبتهم یا ذلیل کی دوی فینقلبوا خائبین دی به وګرځي نه امیدا ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم کله چې د احد په غزا کې اوې شهیدانو شو د دین رسول نبی صلی الله علیه وسلم نه اوې قارینم پکې لاړ د مکی مشرکینو په دوکي سره خلک راولېګل چې زمون قارین پکار دي کله چې احد کې اوې شهیدانو شو دا غي نرستان د مکی مشرکینو اوې قارن په دوکي باندې بوت لغیم شهیدان کړ نبی صلی الله علیه وسلم څخه پښو دا غرنګ لس کسان د عاصم رضی الله عنه سره تلی واغی کوم څه شهیدان شو نبی صلی الله علیه وسلم څخه پښو خیری شروع کړي نبی صلی الله علیه وسلم بخیری کولی اللهم علیک بالفلان بالفلان یا الله پلانې تبا کې پلانې مشرک تبا کې پلانې تبا کې قنوت نازل لفظ نبی صلی الله علیه وسلم شروع کړل سار مسکیب سے خیره کوله الله دا آیت نازل کړي چې نبی خیره مکوا کې دې شي دغه مشرکان چې صحابه کرام شهیدان کړي دي الله بوله توفیق ته توبې ورکي مسلمانان بشي الله به ما کما بینه کیسو سره قیامت کې ګورما سزا ول ورکو لیکن ته خیره مکوا ليس لك الله وانشت استاد پارا من الامر شيء منا من امرهم شيء د دوی د کار نه شي ک توبه الله قبل یو کنا عذاب ورګي او یتوب علیهم یا الله قبول علی التوبه کی په دوی باندې او يعذبهم یا عذاب ورګي دوی تا فانهم ظالمون یقرن دی ظالمان ته د خیره مقام ولله ما فی السماوات وما فی الارض رد شرک په تصرف دی اصل کې دا جواب د سوال بدر کې الله کو مکر راولې غولې الله و د سمکو اسمانونو ټول اختیار زما سره دی چې اختیار زما سره نو پکار ده چې کو مکم ولله ما فی السماوات او خاص الله په اختیار کې هغه څه چې په اسمانونو کې دی او ما فی الارض او ته چې پزمکه کې دی یغفر لمن یشاء وبخنه کوي چاله چې وغواړي او يعذب من یشاء وعذاب ور کوي چاله چې وغواړي والله غفور رحیم الله بخنه کوونکی دی او رحم کوونکی دی یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا الربا ضعفا مضاعفا دی نرستا وسو یو دیش اسباب ذکر کړي لدفع الهزيمه چې ګوره احد کې مشکل خوړو دا کارونه وکړي چې ګوره به شکست نه خورایم دا امر بیانې د جامعې د امن د پاره سبب دا دی چې ګوره سود بنه کوي سود دا سبب دی د ضعف او د کمزورتۍ یا ایها الذين امنوا ایمان والا لا تاكلوا الربا مخری سود درا ضعفا مضاعفا د چند په د چندې سره دلانه ویریږي د پاره چې تاسو کامیاب شئ واتقوا النار التي تخويف اخروی دی دا بدل مخکې ویل سود مکوي کوي سړی سود کې څه چلو وشي جواب ورته بلال شي واتقوا النار التي ويرغي دو راغنا وعدت للكافرين چې تیار کړی شوی لپاره د کافرانو واطيعوا الله والرسول دا اوس اسباب ذکر کوي د ورنه انسان په څه باندې بچيږي په اطاعت الله او د رسول بچيږي کنه واطيعوا الله اطاعت کوي د الله او د رسول لعلكم ترحمون دې لپاره چې پتا سو باندې رحم وشي وسارعوا الى مغفرة دا بشارت ذکر کوي تور د بچ کېدو اسباب دي کنه دا وسارعوا جلتی وکي الى مغفرة من ربكم طرفا درب تاسونا او جنتنا او هغه جنتونو ته مسارعه وکي عرضها چې دا غیبتنواله السماوات او پشان د اسمانونو دی ول ارض او د زمکه دغه جنتونه دي چې د زمکه او د اسمانونو پشان فراخ دي او عدت للمتقین دا ته شوی لپاره د متقینو الذين ينفقون في السراء والضراء دا صفات د متقین ذکر کړي متقین څوک دي آګسان دي ينفقون چې مالونه لګي په السراء په خوشحالي کې او ضراء او په تکلیف کې حدیث کې راغلي دي په السراء والضراء غره صدقه هغه چې غریبۍ کې سړی وکي الله له ورکی نو الله ته پته لګي چې رضا سړی په ماونه ډیر مهین دي څه کمال صدقه راکړي والکاظمین الغیظ من ازغمون کې د غصې دي غصه بس غمی والعافین عن الناس وما بكي خلق تام قرطبی لیکلی دی وای د هارون رشید یو مل مراغه چې کله مل مراغه نو د دی و وینځوا هغه ته ویل چې روړی موړی تیار کا غراوړه
چې کله ول ډوډۍ راړو نو په څشي کې د دې وینځ دا خپون خطلو دا ټوله تلګاری سپده هارون رشید باندې ورواړه ولا هارون رشید غوسه شو نو زر دی وینځ دا آیات ولستو متقین هغه خلک دي چې ول کاظمین الغیظ غصه غمی او اذا غصه خو مې وزغمله نو دی ویل کې دی شي اوس خو راته څونه ویل ملما دی وسه ما کلمه غصه وزغمله کې دې بل ټیم نه بدلوالي نو به دی وینځ ورته ویل والعافین عن الناس مؤمنان خلق دی خلق ته معافي کوي او اذا ما مکلی دی ویل اذا ما پکلم کې دی شي بل ټیم کو دار آیات شو پیرن انتقام وانلی دا ټکی وسوي والله يحب المحسنين الله من کوي احسان کوونکو سره نیکی کوونکو خلق الله خو خي هارون رشید ته ویل صد الله لپاره می آزاد کړي استعزاد کړه والذین اذا فعلوا فاحشه نور صفات ذکر کړي هغه کسان دي چې کله وکي به حایل را نقوا او ظلمو یا ظلمو کې انفسهم بخل ځانونو ذکر الله یا دی الله یا عذاب الله یا دی فاستغفروا بخنه غواړي لذنوبهم لپاره د خپل ګناونو او مې يغفر الذنوب او نه بخي ګناونه الا الله مگر والله بخي نور صفات ولم يسروا همیشه علی نه کوي علامه فعلوا فاسجدي کلیو ګناي کړي نور بیا همیشه علی نه کوي وهم يعلمون او دی خپويږي عالمان دي علما دي اولئک جزاؤهم دا اوس بدلو جزای ذکر کوي الله دا کسان بدل دوی چې الله وای مغفرت بخنه دا من ربهم طرفا در رب دوینا وجنات جنتون دی تجری بیگی با من تحتها الانهار لاند داغین نهرنا خالدین فیها همیشه بی پاغی کی ونعم اجر العاملین او در خد اجر دا عمل کونکم قد خلت من قبلكم دا استخیل دا عذاب دنیوینا فتحقیق سره ترشوی دی من قبلكم مخکستا سنن الله ډېر پیړې پسیرو وګرځي فلار دې پسمګه کې پندرو ګورې کوي پکان عاقبت المکذبین څنګه شانجام د تکذیب کوونکو هذا بیان للناس دا ترغیب دی قران توسل کې دا جواب د سوال دی ویلې د مخکنو خلکو تاریخ د کم ځین معلوم کو جواب د قران نه معلوم کوي کړو هذا بیان للناس دا قران بیان دی لپاره د خلکو هدایت دی او موعظه او نصيحت دی للمتقین لپاره د متقین ولا تهنوا ولا تحزنوا دی نرس او مجاهدین صحابه له تسلی ورکي او یا کسان شهیدان شو ملګریو خواږه ملګریو مؤمنان ډیر درمن شو الله مخه پکېږي آیت کې الله تسلی ورکي ولا تهنوا سستم کوي ولا تحزنوا غم جن کېږي ما وانتم الاعلون وي تاسو اوچت خلک ان کنتم مؤمنین معنا ځکه چې تاسو وي مؤمنان ایمان د بکیر ځکه اوچت خلک وي ايم سستم قرحون دغه صحابه ډیر زخمین شوی و ډیر خپو الله تسلی ورکي ايم سس کوم کچیرته ورسیږي تاسو ته قرحون معنا زخم په وحد کې فقد مسل قوم په تحقیق سره رسیدل او د مشرکانو ته په بدر کې قرحم مثله زخم په شان ده دي اونم اوی مردار شوی اوی تینی ور شوی اوس قانون ذکر کوي وتلک الايام والله ودغه ورزيدي نو داویلها بین الناس منګي اړو د خلکو ما بین کې نن د یو چا باچي او سبا د بل چا باچي څونه باچا هنه دلته چپشولې په 50 کال کې نو داویلها بین الناس من بد عقیده لرو چې باچاینه به اوړي راوړي خو لیکن اخرنه عاقبت د اسلام ده په ټوله دنیا او مسلمانان حاکمان کیږي ان شاء الله وليعلم الله وسبل دلیل ذکر کړي الله ولی په وحد کې او یا کسان شهیدان کړه الله وای زدا قوم چې تاسو نه شهیدان ونی سم شهیدان مال را کوي بعض روایتو کې راځي چې د بدر په غزا کې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دعا وکړه چې الله دا وړو کې جماعت دې کتبای کې او دا ختم کې نو په مقدس مګه بستا بندګي څوکونه کې نو الله ورته ویلي چې زبد بدر فتح تعالی درکم خور اروان کله به اویا شهیدان را کوي نبی صلی الله علیه وسلم باندې وليعلم الله دل پر اجخار کې الله کسان چې ایمان راوړي او اتخذ منکم شهدا او نسی تاسو نه شهیدان باور کې والله چې لا يحب من نکي الظالمين ظالمانو سلام او يمحص الله بل دلیل ذکر کوي شکست ول راغې دي لپاره چې الله مؤمنان کافران منافقان جدا کی کړه
وليمحص الله دل بارچ صفا کې الله خالص کې الله الذين كسان چې ایمان راوړل او يمحق الكافرين او ختم کې کافران. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه دارت دې په باز خلق باندې چې د ځان نه دین جوړ کړي وای کلمه وای او وینه مت په کوا دین کې وای وینه تو یا کول نشته ده تاسو دین کې بنئ نو زمين دین کې خوشته ده. الله وای دې جنت ته باندې ورنوځي نو چې کلمه وای او ورځي به پنا دا جنت خو سره جوړه نه ده تسره خو نه ده چر سړې به ورځي نه اینه به تو کې تکلیف به باندې راځي غټ تکلیف پاره به صبر کې به جنت لځي. ام حسبتم الله واستعاذ اے خلق دا ګمان ده ان تدخلوا الجنه چې جنت بش داخل بشي جنت ته بغیر د امتحان اینه به تو کې نه تاسو jihad بم نه کله قربانی بم نه ور کله او جنت ته ورځي تاسو دا ګمان ده. ولما يعلم الله تعالی وسپورین دي ښکار کړی الله کسان چې jihad کې استاسو نه او يعلم الصابرین او دي ښکار کړی صبر نه کوم. څه مطلب تب jihad کې صبر وکې په تکالیف باندې الب جنت تزي جنت په تکالیف پر لې شوی دی. ولقد كنتم تمنون الموت دې آیت کې بل علت ذکر کړي. وکانه سمع نظر رضی الله عنه ویلو چې رسول الله په بدر کې حضور شریک نشم عذر او قبل معرکه را لو بل جنگ راغی زمونږ مشرکانو ما بین کې تب به ما وګوري چې سره کوم قرباني ورکوم. نو چې کله احد جنگ راغی سعد رضی الله عنه هغه وای انس شودا انس ابن نظر په اسبان ناسو او ویل چې ورورا د احد غر نه غره مال د جنت کوی راځي. چې کله لاند جنگ یو کو ډیر مشرکان مردار کلیو دا زخمی شو دا غي نرسته به شهید کلیو اته زخمونه او اته گزارونه انس بن نضر رضی الله عنه لګیدل چانه پیجان د خور رااله د ګوتو د بندونو نه مارو کې شداس ما ورور دي انس. ولقد كنتم بتحقيق سره تاسو تمنون الموت ارزوګانې بم کولې د مرګ شهادت د مرګ ارمان دا سنت طریقه ده. عام مرګ بنغواړي چې الله مال مرګ راوړي حدیث کې تمن راغلي حدیث د بخاری لا يتمنى احدكم یو کله دا ارزونه کوي چې الله ما مړ کې زګه کثیر تنی کې نیکه نه بډیره کې کثیر د بد عمل کې دې شه توبه وو باسي د عام مرګ ارمان باندې کې خود شهادت د مرګ بغواړي حدیث کې راغلي چا چې فرشته سره د الله شهادت وغوښته ک په خپل بشتره ولې مړ نشي الله به د شهیدانو مرتبه ته ورسي. شهادت د الله نه وختل بکار دي. ا دغه رنګي حدیث کې مراغلي دي یو سړی د جهاد ونګ په خپل عمر کې او د جهاد نیت مونږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د منافقت په شعبه باندې لاړ د نفاق په مرګ باندې لاړ. د جهاد چې یو سړی نه کوي باید ارمان خو وکي باید اراده وکي چې جهاد وکوم من قبل ان تلقوا مخیدنا چې تاسو مخامخ شوري وسلام فقد رايتموه په تحقیق سره ولید تاسو د مرګ لرا وانتم تنظرون تاسو ورته کتل. وما محمد الا رسول دا صلی الله قانون ذکر کړ دین د اسلام به یو چا پورې نه خاص کې تر پلانې عالم چې وو پلانې شیخ ته په دیندار ما چې پلانې نو زو بي دینه کېږم نه. احد کی شیطان आवाज گڑ کر الا ان محمدن قد قتل محمد صلی الله علیه وسلم وجل شو صحابه باندې आवाज ډیر بد ولګیدا. بعض صحابه ویل چې را نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تلې منګم بس غواړو چې د دنیا نه لاړ شو جنگي شروع کا. بعض ویل چې را نبی صلی الله علیه وسلم پات شوی دا تور هم داغه پر راغس دی چې هغه موږ په جنگونو سکو ایست یو طرف باندې روان شو. الله دې څه باندې کوي. وما محمد ندی محمد الا رسول مگر رسول قد خلت فتحقیق سره تیر شوی دی من قبله مخیدنا الرسول ډیر رسولان اف اما تکشیت د عمل شی او قتل یو وجل شی انقلبتم تاسو بغرزی علی عقابکم په پندستاسو نم ګرځي ومن ينقلب سوچ وګرځي د علی عقبه په پند باندې فلا یضر الله شیء چې ضرر ورنه کې الله ته هیڅ وسيجزي الله شاکرین زر دې بدل ورکه الله شکر گزار وتا. وما كان لنفس دا اوس بل قانون ذکر کوي او عقیده ذکر کوي چې ګورمو چې د الله په تقدیر باندې مرګ د الله په تقدیر دې پاس باب نه دي څه بنوي چې تل نه وي مړ باندې نه الله به لیکلی ودسه. وما كان لنفس ندی مناسب دی او نفس د بار انت موتا چې مرشي الا باذن الله مگر په اذن د الله. کتاب مؤجل من كتب کتاب مؤجل لیکل الله کتاب د نیټه والا پاغي کې د ارچا عمر لیکل شوی دی. د انسان به دومره عمرې
په دې ورځ به مړ کېږي په پلانې ځای کې به مړ کېږي چې دا ارث الله لیکلي دي نو ولې تاسو وایئ چې کله نه مړ به نه وي ومن یرید څوک چې اراده لري ثواب الدنیا د بدې د دنیا نؤتیه منها موږ ورکو د هغې نه ومن یرید څوک چې اراده لري ثواب الاخرة د بدې د آخرت نؤتیه منها ورکوي موږ د هغې نه وسنجزي الشاکرین زر دی موږ به ته ورکو شکر ګزارو ته وکأی من نبی دا بل تسلی ده حاصل بدی چې ګوره اے د نبی ملګرو ستاسو نه مخکې انبیا تیر شوي دي د هغو سره ملګري وه جنګونه یې کړي وو د الله په لار کې تر دې پورې بعضې اره شوي وو بعضې قرباني شوي وه نو تاسو ولې شکایت کوئ آیت کې مقصود دی اقتداء المؤمنین بهؤلاء الصالحین القدما مؤمنان له پکار دي چې په دې نیک عمل خلکو بس اقتدا وکړي چې مخکې تیر شوي دي او نور اسباب ذکر کوي لپاره د دفع الهزیمت وکأی من نبی منام دلته د تکثیر لپاره دا ډیر کرته د پیغمبرانو نه قاتل جګړې کړي معه دغه په ملګرته کې ربيون د الله والا خلقو کثیر ډیرو فما وهنوا غي سستین وخاره کلی دشمن تعالی ما اصحاب او ما چې رسیدلی و دوی ته په سبیل الله د الله په لار کې وما ضعفوا منا دای کمزورتم نو وخاره کلی ضعفوا سمانا منا نقصان د قوت په مقابله د دشمن کې دای نه وکړه ومستکانو تسلیم شویم نو کمزوري شویم نو والله يحب الصابرين الله من كيد صبرنا كسرام وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا اوس دا غوي خبره ذکر کوي هغه دا جهاد څه د پاره کو دا عمل څه د پاره کو وما كان قولهم نو ویناد ده الا مگر ان دا خبره قالو چې ویل به ربنا یا رب زمنګا اغفر لنا بخنو کې موږ ته ذنوبنا زمنګ د ګناهونو او اسرافنا فی امرنا او د زیتی زمنګ په دین کې وثبت اقدامنا مضبوط کې زمنګ قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين موږ سره مدد وکي په مقابله د قوم کافرانو کې اوس نتیجه ذکر کوي فآتاهم الله فسورك الله تعالی دوی ته ثواب الدنيا بدی د دنیا وحسنا ثواب الاخره وحسنا وخيست بد د اخرت والله يحب المحسنين الله من کید نیکی کوونکو سلام یا ایها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا دا اوس یو ادب ذکر کوي حاصل بده چې مؤمنانو يهود او نصارا خبره ممنئ کوم منلی تاوان به کوي مرتد بشي یا ایها الذين امنوا ایمان والو ان تطيعوا الذين كفروا تاسو خبرو منی دا کسانو چې کو پرې کړی دی يردوکما وا بړی تاسو مرتد بم کی علی عقابکم بپند تاسو فتنقلبوا خاسرین او بغرض تاسو تاوان نه تاوان به کوي بل الله مولاکما بلکې الله چې مولا تاسو دی او هو خیر الناصرین غد غره مدد کوونکو نام اوس وجه ذکر کوي سنلقي د دې خبره ممنه ولې ځکه اثر دې هم بواچو په قلوب الذين فجروا لا کسانو کې چې پر کله الرعب من يرى بما اشركوا بالله پسود دې چې شرک کړي د الله سره ماده شرک لم ينزل الله نه نازل کړي الله تعالی لم ينزل به سلطان نه نازل کړي په سره دلیل ومأواهم النار سید دې ور دې او به سمقت ظالمین اور بد دې سید او شیدو د ظالمانو ولقد صدقكم الله وعده اوس د احد غزا او تشویر بیان اصل کې جواب د سوال الله ویل زه احد کې کومک سوال راغی الله احد کې کومک ونه تزکاوي شهیدانو شو الله دلته جواب کوي چې ګورم ما حکومت کړی دی لیکن تاسو خبره ونه منله د امیر او تلويخ کسان د غر نه راخته شوي تی په وجبانه تاسو شکست ورسېدا ولقد صدقكم الله فتحقي سره رښتینی کړی تاسو الله تعالی وعده خپل وعده اتحسونهم کله چې تاسو وجل د مشرکان لرا باذن په حکم د الله اول کې غلبه د صحابه وړي و نبی صلی الله علیه وسلم دلی حتی تر دې پورې اذا فشلتم چې کله تاسو کمزوري شویان وتنازعتم في الامر او جګړم شروع کلا پکار کې واسیتم نه پرمانی وکړل د رسول من بعد ما اراكم مسدنا چې ما خود تاسو تام ما غسو تحبون چې تاسو خو خوي لکه دی ویل من قتل قتلا فلو صلبوا چا چې څوک مړ کو بس داغه مال د دې اوسې جزو بس چې کافرانو ملک مشرکان منکم استاسنا من حسود يريد الدنيا جرات لري د دنیا او منکم با استاسنا من حسود يريد الاخره جرات لري د اخرت ثم صرفكم بهم واړول تاسو ثم صرفكم من په طریقه د انهزام او د شکست
تاسو ترواړه ولې زکا چې تاسو منډک لګا ثم صرفکم به می واړه ولې تاسو عنهم د دوینا ليبتليکم دین بارت چې امتحانو کو پتاسو ولقد عفا عنكم سوال سلويخ کسان د دغه نه راخته شویو نو دوی به ګناګاری دا هوی ګناه وکړه د نبی خبره ونه منله څه حال به د دوی جواب کړ الله چې ګور ما معاف کړی دي دغه سلويخ کسان چې دغه نه راکو شو ولقد عفا فتحقیق سره معافی کړي الله عنکم تاسو ته ټول ګناونه تمام کړي دي چې الله معاف کړي زمونږ په سبب والله ذو فضل الله خاوند فضل علی المؤمنین فمؤمنان باندې اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم دا بل حالت ذکر کړي چې کله سخت رااله او په هغه ټیم کې چې ابلیس आवाज وکړي چې محمد صلی الله علیه وسلم وجل شوی دی قتل شوی دی د غرنګ عبد الله ابن قمی هم دا आवाज وکړ صحابه ایستا توري کې خدای روان مخ د نبی د پاره جنگ کو چاغه وجل شوی من سکو حالن کې نبی صلی الله علیه وسلم ته आवाज وکړ چې یا عباد الله ترى شهد الله بندگانو کله چې نبی سلام ته आवाज وکړ دا صحابه په دسه د مور پشان راټول شو چې داس منګه بيخي مور دا د ار طرف نه صحابه کرام رال او به جن شروع کړ اذ تصعدون الله دا حالات ذکر کوي من تذهبون حاربين الى المدينه کله چې تاسو منډه والے تخته د مدینه ته ولا تلون نم قتل على احد يوتنتا والرسول دې شاتم نه قتل يوتنتا والرسول حال دا چې رسول يدعوكم आवाज کو تاسو ته فی اخراکم فرست تاسو پسې आवाज تکو چې الیا یا عباد الله د تراشه فاصابكم ورسل تاسو غم من يغم بغم پاسه بل غم نالک الا تحزنوا دې لپاره چې خپنه شي علا ما فاتکم پاسه چې تاسو نه پوه شي د غنیمت نه ولا ما اصابكم من الهزيمه من الجرح یا جراح اعزی تاسو رسیدلی د شکست او د زخمونو نه ولا ما اصابكم ان پاسه تاسو رسیدلی دي مصیبتونه والله خبير الله خبردار دی بما تعملون پاسه چې تاسو کوي ثم انزل عليكم اوس آرام راغې به نازل کړ الله پتا سو من بعد الغم رسد غمنا امنتن معنا امن اطمینان نعاسن جټکه د خوبه یخشا چې پټولې طائفتن یوډل منکم تاسونا او طائفتن وبلدل قد همتهم بدار سره قصې کړي وان په سوم د خپل ځانونو یتونو غمانه کو بالله فالعبان غیر الحق نه حق غمان ظن الجاهلیه غمان د جاهلیت یقولون دیویل هل لنا یشتدز من دپاره من الامر دی اجازه من شین څه قلت ورته پیغمبره ان الامر یقینا اختیار د کار كله لله تو د الله سره ده یخفون دی پټول بیان پسیم بخلو ځان کې ما صلی ابن جن اختیار کول لکتا تا یقولون دی بویل لو کان لنا کثیر د اسمن دپاره من الامر شی د اختیار د کار څه ما قتلنا ها هنا من بدتن وجد شوی قل وس جواب ذکر کوي ورته ویوا لو كنتم کثیر تاسو په بیوتکم بکورون تاسو کې لبرز الذین خامخارح کار شوی بیا کسان کتب علیهم القد لیکل شوی پاره باندې مرګ الی مضاجعهم زید قرزید لتا من دا الله لیکلی چې اویا کسان به شهیدان کیږي وليبتلي الله دې لپاره چې امتحانو کې الله ما بصدورکم ما چې تاسو پسینو کې دي وليمحص دې لپاره چې خالص کې ما څه په قلوبکم چې تاسو پسونو کې دي والله علیم بذات الصدور والله عالم دې پرازونو دې سينو باندې ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان اوس هغه دوه کسان چې دوه شي والله ما پر رحم وکم او په دې آیت کې د احد د غزا د شکست بل سبب ذکر کړي د جنگ بل تصویر بیان دی ان الذين تولوا يقرنا کسان چې وګرځي د منکم تاسو یوم التقى الجمعان فاورشي او د شدړلې عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين 300 کسان ځان سره ګرځولیو انما استزلهم الشيطان ويقنا وخجل دویل الشيطان ببعض ما كسبوا فبعض عمل چې هغه کسب کړي ولقد عفى الله عنهم فتاخي سر ما پی کړي والله تعالی دوی تام ان الله غفور حليم يقنا الله بخنه کوونکی دې صبرناک دې یا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين دا اوس د منافقانو حال ذکر کړي کله چې یوځای کې مجاهدین شهیدان شي منافقان هغه خبرې کوي چې لازم خبره منلې نه به وجلې شي دا 300 کسان ویل چې موږ خیر وسکته شاته شو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تکونوا مکیږي کالذین پشاندا کسانو کفروا چې کفر کړي د منا پشان منافقانو
وقالو دی ویلې لاخوانهم د خپل ورونو ته اذا ضربوا کله چې سفر کوي په الارض پس مکه کې کله چې سفر کوي پس مکه کې او کانوا غزا یا ای غزا کوونکی نو لو کانوا عندنا کسمن سره ما ماتو دی بنوي مړ شوی او ما قتلوا نو به وجل شوی کمن سره دې 300 کسانو کې واپس شوی وي دی به د قتل نه بچو کنه ليجعل الله من دا کارونه ولې د مؤمنانو په ژوند کې اچي دې لپاره چې وګرځي الله ذالک دا خبره حسرت افسوس په قلوبهم دې په دې ژوند کې چې دوی وایي چې موږ پاتې شوی. جواب والله يحيي الله ژوند کول کوي او یمیت مړ کول کوي والله بما تعملون بصير الله پاس چې تاسو کوي ګور لیدونکو دی. ولئن قتلتم في سبيل الله او متم اوس بل خبره ذکر کوي کوم انسان چې شهید شي الله ور ډیر لوی غټه وکړه نبی صلی الله علیه وسلم د شهادت ډیر ارمان کول ودیت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل نبی صلی الله علیه وسلم ویل صدا خو قوم چې د الله په لار کې یو ځل وجل شم به ژوند شم به وجل شم به ژوند شم به وجل شم به ژوند شم شهادت اوچته مرتبه ده. ولئن قتلتم كثير تاسو وجل شي في سبيل الله فلار د الله کې او متم یا مړ شیا لمغفرة خامخ بخنه من الله طرف الله نو رحمت دی غرام ما یجمعون دا څنګه چې داخله کې جمع کوي څوک به روپۍ جمع کوي څوک په ډالر جمع کوي څوک سره سپین شهادت چې چا وګټه الله یې غټ خیر حاصل کا د دې نه غټه وکړه. ولئن متم کچیر مړ شي تاسو قتلتم یا وجل شي الى الله تحشرون خامخ دی الله تبارک تاسو ور جمع شیا فبما رحمت من الله اوس نبی د ادب ور کوي په وحد کې ورته خبرو دي کسانو خبره ونه منله نو الله ما کړی دی نبی ته معاف کا دلیل پرې باندې امیر د مجاهدینو له ادب ده چې کله یو کشر نافرمانی وکړه مخالفت وکړه همیشه ته یاد و چې تاسو کلیو تاسو کلیو دې د وجنام د عبد الله ابن عمرو بن العاص حدیث ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم په تورات کې دا صفت ذکر شوی کوم چې په قران کې ذکر ده چې د آخر زمانه نبی چې راځي هغه بس تخزړې نه پوجي خبره باندې کوي سپکه خبره باندې کوي منه خوږی خبره وکړي. فبما رحمت پس په سبب د رحمت باندې من الله تر بدل نه لنت لهما تنرم دویتا یا نرم شدویتا ولو كنت کچیر توی ته فضل منا بد زبانه وي غلیظ القلب سخزړې وي فضل منا غلیظ وي او دا غرنګي بد زبانه وي او دا صحابه دې رټلې سخزړې وي لن فضوا من حولك خامخا خورشي وي دا صحابه استاد نه چار چا پیرو صحابه ولي په نبی سلام باندې راټول شو ځکه سخزړې نو دا غرنګي خوږی خبره کوله فاعفو عنهم ما فيك ودويتا واستغفر لهم بخنو لغواړه وشاورهم ما شوري سره کوا په امر پکار کې فائدہ اعظم تا کله چې قصو کو فتوکل علی الله نو توکل وکړه په الله ان الله يحب المتوکلین یقینا الله من کې د توکل کوونکو سلام ان ينصركم الله فلا غالب لكم دې آیت کې اوس ذکر کړي ان ينصركم الله چې د شا ترشا الله ودريږي داغي باندې به بل څوک نه زور ور کیږي او د چا درشا چې الله نه بس هغه شکست خوري تبا کیږي. ان ينصركم الله کشر تاسو الله مدد کی فلا غالب لكم نشر غالب کیدون کې پتا سو او يخذلكم او کچیر ته پری تاسو د مدد نه مدد دلنه کوي فمن ذا الذي څوک دا کسو ينصركم چې تاسو مدد کی ينصركم معنا مدد کی تاسو من بعد رسول الله د نصرتنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص بالله ځان اوس پاره مؤمنان وما كان لنبي ان يغل وما يغل ياتي بما غد يوم القيامه اوس د نبی حال ذکر کوي نبی په وحی کې خیانت نه کړي په غنیمتونو کې خیانت نه کړي عظمت شان د نبی ذکر کوي وما كان لنبي ندی مناسب دی او نبی د پاره یغل چې خیانت وکي په وحی کې یا په غنیمت کې وما يغل چا چې خیانت وکوي یا تیرا بوډي به ماغل الله چې دا خیانت کړي یوم القیامت پر ورځ د قیامت حدیث کې راغلي لكل غدر لوا چا چې په دنیا کې کومه دوکه کړي داغي به وجنډي او د دې انسان د کوناټو سره به والي شوی او لیکل شوی چې دا پلاني دوکه دا پلاني د اخلاق کړي وا پلاني د خیانت کړي او پلاني د دوکه کړي وا
ثم توفى به پرور کلیشی کل نفس نار نفس تا ما کسبت بدل دا چې کم کسب کلیا وهم لا یظلمون پدې وې ظلم نشي افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله دا اوس تقسیم د انسانانو ذکر کوي دوه اقسام ته یو خلک دي چې د الله رضا کوشش کوي بعض د الله د غوسه کېدو کوشش کوي دوه برابر دي نه برابر افمن اتبع رضوان الله آیا غڅوک چروانی د الله رضا منته پسې کوشش کوي د الله رضا منته کمن دا کې دیشي پشان دا غچا با بسخط من الله چې اختی د الله په غصه باندې او مأواه جهنم او زیدو سیدو د جهنمي وبئس المصير ډېر بد زیاده ورته د جهنم ده هم درجات منهم دو درجات خاوندان د درجو دي لهم الدرجات دوی د پر درجې دي عند الله په خوا د الله کې والله بصير بما يعملون الله لدون کې پاتو چې دی کوي لقد من الله وصلى ما ډېر احسانات کړي دي په ټولو کې غټ احسان الله د محمد صلی الله علیه وسلم وجود دې دامه درکلې ده الوسی روح المانی کې د آیت په تشریح کې لیکلي دي د نبی صلی الله علیه وسلم درې صفات دي عربي دي رسول دي بشر دي په دې درې صفاتو کې یو چا د دین انکار وکړ سړی قرآنی کافر دی لقد من الله بتاخسر احسان کړي الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم رسولا کله چې ولېګ په دې کې پیغمبر من انفسهم د دې د جنس نه انسان دی یتلول علیهم په دې باندې آیاتی د الله آیاتنا او یزکیهم او تزکیه کوي د دې او يعلمهم الكتاب او تعلیم ور کوي د کتاب او حکمت او د پویو د حدیثو وان كانوا ان مخفف من المثقل منا یقینا دیو من قبل مخکې دراتک د قران نام لا لفی ضلال مبین خامخا په گمراهی ښکار کی کار گمراهی کی وا اولما اصابتکم دې آیت کې به تسلی دا تاسو د قران کې سوچ وکړئ الله ته عزتمن خلق د غرنګي غوړه خلق څوک دي صحابه دي ارزه کې الله تسلی ورکړي اولما اصابتكم ايار کلا چې ورسېد تاسو ته مصیبت قد اصبتم مثلها فتاق سره رسیدل تاسو ته دې رسیدل دوی ته مثلها دې د چندا قلتم تاسو یو ان هذا دا څنګه کیږي قلت ورته پیغمبر هو من عند انفسكم دا تاسو چې په وحود کې تکلیف ورسېد دا تر پس تاسو د نفسونو نو صلیحو کسانو مخالفت وکړه ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پرشبانی د قدرت والا دی وما اصابكم يوم التقى الجمعان دا اوس به تسلی ده هغه چې ورسېد تاسو ته په ورځ باندې چې راغلی شوې د دوړلې په باذن الله دا په حکم د الله وليعلم المؤمنين دل لپاره چې الله ښکارا کې مؤمنانو وليعلم دیم علت بیان دا چې الله امتحان اخلي مؤمنان ښکارا کوي دې لپاره چې ښکارا کې الله الذين اكسان نافقوا چې منافقان دي وقيل لهم دې تویل شو تعالوا راشي قاتلوا في سبيل الله جنگ وکړه د الله په لار کې او یتاو یا خدای ځان دې پاو کيم احد قضا کې چې رئیس المنافقین 300 کسان هغه جدا کړو نو عبد الله ابن حرام الانصاری رضی الله عنه پس ورغه او ته ویل شي ګورا اتقوا الله د الله نه ویریږي ولا تتركوا نبيكم پیغمبر مپرې دی وقاتلوا في سبيل الله د الله په لار کې جنگ وکړي که جنگ نه کوي او یتاو دې پاو کې کنه مکه مشرکان د سره روان دي ځان خو دې پاو کې کنه قالو دا د منافقانو صفت دی منافق سوی دی ویل لو نعلم قتالا کچیر دمن کویدل په جنگ باندې لتباناکم خامخام بس تاسو مل کرتے کله وې من په جنگ نه پیګو کنه هم للكفر الله وایته کفر تا یوم ایدن په دغه ورځ باندې اقرب ډیر نږدې منهم د دینار ایمان تام ابن کثیر وای په انسان باندې احوال مختلف راځي په یو حالت کې به کفر ته نږدې په حالت کې به ایمان ته نږدې امام قاسمی لیکلی دی چې دلته هغه ذکر کوي چې کلمه توحید ویلي هغه ته کافر نشي ویلې لکه دلته الله به صراحت نه لیکلی چې دی کافر شونه د ایمان نه کفر د ډیر نږدې شو مخ ایمان ته نږدې یقولون دی ویلې بیا فایم پخلوبانه ما وتلیس فی قلوبهم جنود دی په ځړونو کې والله اعلم بما یكتمون والله عالم دی پاتې چې دی پټای الذين قالوا لاخوانهم دا د منافقانو بل صفت ذکر کوي کله چې مجاهدین شهیدان شي منافقان وایي دې څه کارو قلار بناسوي کدي منافقان مده سوي الذين قسم قالوا چې ویلي اخوانهم دی ورو توقعدو د ناس دی لو طاعنا کچې دې زمون خبره منلې ما قتلوا دې بنوي وجلې شوی
اوس په لارت کې قل تورته وي پیغمبر فدرو دبکه ان انفسکم د نفسونو تاسو نه الموت مرګ ان کنتم صادقین کې چې تاسو رښتینی وایي فرشته وي حقيقي مرګ د باندې روان دي سي هغه ځان نه دبکه ولا تحسبن الذين قتلوا دی آیت کې وس الله بشارت ذکر کې شهیدان ہوتا ګمان مکو پاکستان باندې قتلوا چې وجلې شوی دي په سبیل الله د الله په لار کې امواتن منمړي دا عام مړو پشانو کسائر الاموات بل احیاء بلکې دوی ژوند دي په یو خاص قسم جون سره عند ربهم په خاطر رب کې یرزقون هغه رزق ورکې دي شي فرحین خوشحالي کوي بما پاسبانه آتاهم الله جل ورکړي د من فضله د فضل الله نه ويستبشرون وزر حاصل بالذين باغسانو لم يلحقوا جرب سند په وسط شوی بهم بدوی بس من خلفهم من رسل دوینا الله خوف النبي علیهم په دیبانه ولا هم يحزنون بدی غمجنیم حدیث کې راغلی دی د وحش شیطان چې کله وشو الله ځان ته ودرول الله ورته ویلي څه چې غواړي وی غواړي چې تاسو له درکوم دی شیطان ورته ویل چې الله موږ هیڅ نه غواړو صرف دا غواړو چې الله دنیا ته واپس کې چې دوباره شیطان شوستا په دین باندې نو الله ورته ویل چې را دا خو نشي کېدل او حرام علی قريه رسول الله سورۃ الانبیاء زما دا قانون دی چې څوک مرشي دنیا ته به نشي تللی نو څو غواړي دی به ویل چې الله موږ دغه غواړو موږ دنیا ته واپس کا به ویل چې الله موږ دنیا ته واپس کا الله ورته ویل دنیا ته واپس نشته خدا ارمان بل دنیا ته ولېګم چې ګورئ دا دغه څه غواړي دا شیطان دا غواړي چې موږ به د الله په لار کې شیطان شو نو الله د آیتونو نازل کړه دا غوي مبارکي یستبشرون یو بل تفسیر ورکي پاکستانو چې دې په وځه شوی دی پسې چې ګورغي خپم نه دي چې خفغان بني الله خوف علیهم بیر بني په دوی باندې نه بغمجني یستبشرون بنعمت من الله زیر ورکي یو بل ته بنعمت الله او فضل او بذل سره وان الله لا يضيع اجر المؤمنين ولا نزيك اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والصفات د صحابه ذکر کوي نور صفات چې کله د احد غزا وشوله نبی صلی الله علیه وسلم دغه رنګ صحابه وکتل ناغیر زخمی شوی و خدای رو شردا مشرکان به تر واپس د شی جنگ شروع نکي نبی صلی الله علیه وسلم یو کس ولېګا چې ته معلوماتو کا پاسونو سوريږي او کنا دغه رنګ په اوخانو سوريږي چې وی کتل یا رسول الله په اوخانو باندې سوار شوې زي د جنگ نه کوي که پاسونو سوار شوی به جنگ کوي هغه ډیر زخمی شوی و ډیر مردار شوی و نو دغه ټیم کې یو کس راغی نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته ویل وی روا دغه ورغه نو بعض منافقان را صحابه ته ویل چې دا مشرکان په تاسو باندې جنگ کوي صحابه ډېر غمجن شو نبی صلی الله علیه وسلم دا کس ولېګا نو بل کس لاندې د مشرکان وی رول چې صحابه ډېر پکار دي او تاسو به راځي دغه واقعه دغه کې پیش راغله الذين كسان استجابوا لله قبلوا عليه د حکم د الله او د رسول من بعد ما اصابهم القرح رسل دینه چې رسیدل ته زخمه کله چې خبر راغی چې مشرکان حمله کوي صحابه ویل چې ګور بالکل تیار وو جنگ ور سره کوو الله وایي د څه خلک دي زخم او تر رسیدل دی استجابوا دا غین رسل بهم د الله د امر او د نبی خبره مانی للذین احسنوا لبعض کسانو چې نیکی کړي منهم د دینه وتقوا تقوا کړي اجر عظیم د لپاره اجر دی لوی جنت ده الذين قال لهم الناس کله چې د حمراء الاسد ابو سفیان روانه ده داغه پالیسی دا یو سړی تی ویلي چې ورسره نبی سلام وی روان چې داخله کر روان دي به ته پتا شو حمله کوي خلک د شراجه مشوي دي مشرکان صحابه ایرول په دی باندې الذين كسان دي صحابه قال لهم الناس چې ویلي دي تجاسسان او د مشرکانو ان الناس يقرن دا مشرکان چې قل جمعوا لكم بتا غزر راجم شوی دي تاسو د فارا بخښو مویلږي د دینا فزادهم ایمانا پزیتو دوی لره ایمان وقالوا دی ویلي حسبنا الله كافي الله من لرا ونعم الوکیل او خکار ساز ده فانقلبوا دی واپسو بنعمت من الله بنعمت تر بدل الله او فضل سره لم يمسسم سو چې نور سیدل دې تکلیف واتبعوا تابعاري وغلا رضوان الله اذا لا درزامنته والله ذو فضل عظيم الله خاوند فضل دی لوی انما ذلكم الشیطان اس الله قانون ذکر کوي شیطان دې هغه خلکو کی کوشش کوي چې خلک کمزوري کی
انما ذالکم الشیطان یقینا دا چې دا شیطان او يخوف اولیاء او یریخ بل دوستان فلا تخافهم مریږي ته دوینا وخافوني ویریږي سمانا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان ویا ولا يحزنك الذين دعوا جواب د سوال تسلی دا کله کله بعض خلک مرتد شي نو څو مسلمان خپشي چې څنګه دا خلک مرتد کیږي جواب بس مخه پکېږي ولا يحزنك الذين خافوا کی تعالی کسان یسارعون فی الكبر چې جلتی کوي په کفر کې انهم لا يضر الله اچ دې سره نشور کول الله ته دی چې یریدون دی غواړي الله یجعل چې ونګرځي الله دوی لپاره حقا تیس په الاخرت په اخرت کې ولهم عذاب عظیم او د خلقو لپاره عذاب دی د ویشتان والا ان الذين اشتروا الكفر وسبعد دي خبره چې څوک کافر شي الله ته سره نشور کول سره ځان ته دی یقینا هغه کسان اشتروا الكفر چې وای غسل کفر بل ایمان په مقابل د ایمان کې لا يضر الله شيء چې زر نشور کول الله ته دی شي ولهم عذاب الیم او دې پر عذاب دې درناک ولا يحسبن الذين كفروا دې آیت کې وسو جواب له سوال کافرن سره د کفر نه ولې چې ترقی کوي خبدنون لري دغرانګي خمالون لري خبچی لري جواب دا مهلت دی کنه الله پریخيري استدراج دی یکدم به راګري ولا يحسبن الذين قمانك يا کسان چې کو پرې کله دي انما نملي لهم یقینا مهلت ورکول دوی ته خیر لهم دا بغوري دوی لپاره انما نملي لهم یقینا مهلت ورکول دوی ته ليزدادوا دوی لپاره چې دې چې اتمن په ګناه کې ولهم عذاب مهین او دوی لپاره عذاب دې سپکم ما کان الله دا جواب د سوال دی دا سوچ دا چې الله باندې ټیم کې امتحانات راوړي jihad پرس کی الله جواب کوي مؤمنان همیش په یو حال باندې نشي پاتې کېدل تر دې پورې چې خبيث دو مؤمن نه جدا نشي ما کان الله ند الله ليذل المؤمنين چې پرې دې مؤمنان علامات تم علی په حال کې وي تاسو په باندې حتی تر دې پورې یمیز الخبيث چې جدا کی پلیت من الطيب د پاک نام وما كان الله ند الله ليطلعكم چې تاسو ته اطلاع درکې علی الغیب په غیب باندې ولكن الله يشتبي لكن الله ورکه من رسوله در رسولان نام یشاء چې چوغاړي فآمنوا بالله ایمان راوړی په الله او رسوله او د الله پر رسولانو وان تؤمنوا که ایمان راوړو تقوا وکړه فلکم اجر الله واستعصوا پر اجر دی عظیم لیم ولا يحسبن الذين اوس مالدارانو باندې رد کړي هغه مالداران چې حجوبونه پرپونه لګولي خرچه نه کوي د الله په لار کې ولا يحسبن الذين يقومون كيا كسان يبخلون چې بخل کوي بما پاسبانه اتاهم الله چې الله دې تور کلی من فضله د فضل الله نه هو خير لهم جرا بغره دوی لپاره بل هو شر لهم بلکې دا شر دوی لپاره تيطوقون د زرد سټ کې به ورواچولې شي ما بغلوا اسه چې دې بخل کړي په دې سره په ورځ د قیامت ولله میراث السماوات او خاص د الله لپاره میراث د اسمانو د من باقی پاتې کېدل د اسمانو دی ول ارض او د زمکه والله بما تعملون خبير الله پاک چې تاسو کوي خبردار ذات دی لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء مخيتون کې الله ترغیب ورکو انفاق ته شیخ الصدقي ورکي يهود غډر سالمان خلک دی هغه ویلي الله غریب شوی دی چې صدقې غواړي خوش خبره وکړه الله ته ګیله کوي لقد سمع الله د الفاظ برستم راشي سوره المجادله په اول سر کې سوره المجادله کې چې دې مسله د زهار دلته التم الله لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها التم داغي تفسیر راشي مفسرین لیکلي دي ابو بکر رضی الله عنه یو يهودي خواته ورغه یو مدرسې له ورغه الته داغي یو عالم ابو بکر رضی الله عنه ورته ویل نو می فن حاسو چې تباشه دلانه ویریږي اسلام راوړا به وته ابو بکر رضی الله عنه خبر او کلک مالدار او چیرې د الله په دین باندې روپۍ ولګوا هغه ویل الله غریب دی چې اوس مونږه نو روپۍ غواړو صدقې رانه غواړي نو موږ مالدارانی او الله غریب دې چې موږ صدقې غواړي خوش خبره وکړه الله غوسه شو او بکر زلان هم ته تیر غوسه وکړه او تلک معاهده نو انداڅت منه والو آیت په دغه ټیم کې نازل شو
لقد سمع الله فتحقی سر وعورد الله قول الذين وإنا ذا کسانو قالوا چغی ویلی ان الله فقیر الله غریب دی ونحن اغنیاء ومن مالدارانی و الله غریب دی چې اوس موږ صدقې غواړو موږ مالدار یو لکه بعض خلک چې مالدارانی بس خوشی خوشی خبرې کوي د خبرې کوي چې د الله د قهر او د غصې سببي مالدارانو په کارداري چې الله ته عاجزي وکړي الله مال را کړی دی شکر ادا کوم سنكتب زر دی الله موږ بولی کو ما خبره قالو چې دی ویلې وقتهم الانبیاء وقتلهم الانبیاء من وجد دی پیغمبران درا بغیر حق بغیر د جرم شرعینا الله پیغمبران به مخکې وجلا ونقول لتبوي وذوقوا وسوسه عذاب الحريق عذاب سوزون کې ذلك بما قدمت ايديكم دا جواب د سوال دی الله العذاب ور ورکی جواب ذلك دا بسود دی بما قدمت بسود دی چې مخکې لیکلي دی لګلي دی ايديكم لا سن استعسوا ان الله يقين الله جل ليس نذ بظلام للعبيد الظلم كون کې له بعض بندگانو الذين قالوا دا وس بل ذکر کوي اګه سان چې دی ویلي ان الله عهد الينا يقين الله سبحانه سره لوس کله دی الله نؤمن لرسول چې موږ به ایمان نه راوړو د رسول لپاره حتا یاتینا بقربان تر دې پورې چې راوړې موږ ته چې قرباني تا کولو نار چې وری وخري يهود به ویلې موږ ستا خبره ځکه نه مانو چې ستا قرباني دی ور وخري اسمان دی ور راشي دا دروغ به ویلې اوس په لعنت کې قلت ورته پیغمبر قد جاءكم رسول فتحقیق سر راغلی تاسو ته ډیر رسولان من قبل مخکې زمانہ بالبينات بخکار خبرو بخکار دلائل او بالذي قلتم خبره چې تاسو وی ته په خوانو انبیاء او صدقه ور خړله دا کی خبره مولنه منله اوس دا خبره ما ته کوي فلما قتلتمهم تاسو ور وجلوا الى رأي كنتم صادقين چې تاسو رښتینی وایو اوس تسلی ذکر کوي فإن كذبوك كثير دي خلق استاد تکذیب کو فقد كذب رسول من قبلك فتحقیق سره تکذیب شوی د رسولانو مخکستانه جاءوا بالبينات تاته کې کله بخار دلایل او زبر او صحیفو باندې ول کتاب المنیر او په کتاب رڼا کوونکی کل نفس ذائقه الموت دا قیامت تذکرہ کوي مقصد پایل کی تزهید په دنیا ده اری یو نفس الله او ذائقه الموت سکون کې د مر ده او انما توفون یقینا پر بدر دې شي تاسو ته اجرکم بدید اجرنو بدید عملون تاسو اجرنا ورځ د قیامت فمن زحزح عن النار سوک شو بچد ورنا او دل الجنه او داخل جنت تا فقد فاز فتح سره دا کامیاب شو وما الحیات الدنیا ولد ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر دا څه کړل دوی ورستای اوس به تسلی د مؤمنانو ته چې تاسو ته بداخله کتاب طرفنا تکلیفونه رسیږي خو صبر وکوي لتبلون خامخ امتحان کې دې شي پتا سو په اموالکم بمالونو تاسو کې په زکات او جهاد سره وانفسکم استاسو په نفسونو امتحان کې دې شي ولا تسمعون خامخ تاسو باور من الذين اوتوا الكتاب دا کې سان را شور شوی کتاب من قبلکم مخکې تاسو ومن الذين اشركوا دا کې سان چې شرک کړي دا تکلیف دخلي کثیرن ډیرام وان تصبروا كصبر مكو تقوا مغلا فإن ذلك من عزم الامور يقينا دا په خو کارونه ده وإذا أخذ الله دعوت اهل کتاب ته رټنه ذکر کوي اهل کتاب الله ما سره لوس کړي دي چې تورات به بیانو انجیل به بیانو تاخي مقابل کې الله دنیا ته ټینګ نشو دنیا په سلام وإذا أخذ الله کله چې واغ سلام میثاق الذين فوق لوس دا کسان نه ورته شوی کتاب لتبيننه خامخ تاسو بیان کوي د قران لتبيننه للناس خلقتا ولا تكتمونه دا بنا پټوي بنا بدو پسو غرزو دي لرا دوی ورا ظهوري ما خوا د شاګانو نه وشترو دی واغست بي پر سره ثمنن قليله پیسې لګي په به سما اشترون پر ډیر بد دا غسو چې دی واغستم پد شي واغستم ولا تحسبن الذين وس الله بلرت کوي په اهل کتاب باندې اهل کتاب کې دا قانون د انسان په صفت باندې ډیر خوشاليږي چې رسمه صفات بیانوي لا تحسبن الذين غمان مکو پاکستانو يفرحون چې خوشحالي کوي بما پاسمانه اتو معنا پاک کار چې کوي د حق پټول ويحبون او د خوخي يحمدو چې صفت وکړي چې دوی بما لم يفعلوا پاس چې دوی نه کلام پاک کار دي صفاتو چې نه ده کله ولا تحسبنهم بس غمان مکو په دوی باندې بمفازه من العذاب بخلاصي د عذاب ولهم عذاب اليم او دي خلق د پاره عذاب ده درناکم ولله ملک السماوات درد شرک تصرف ده الله چې عذاب ور کوي طاقت به یو کنه جواب
ولله ملک السماوات خاص د الله لپاره بچی د اسمانونو دا ولر دی او د زمکه دا والله علی کل شیء قدیر او الله پر شی باندې د قدرت والا دی ان فی خلق السماوات والارض دا اوس دلایل عقلی ذکر کوي رب تعالی مخکې ویل د الله حکومت د زمکه او د اسمانونو دوی ته ویل شو چې توحید په الوهیت دا ومنیا نوز دلائل راوړي دلیل راوړي ولې توحید ومني فضائل د آیات دې بهترین آیاتونه دي دا عثمان رضی الله عنه وی چاج پشپ کې د آیاتونه ولستلم د ټول شپې قیام الليل اجر به الله ورکړي ته نبی صلی الله علیه وسلم په جګړه تهجد ترا پاسې دو او د سودا مانځنه مخ کې به د آیاتونه لستل سوچ به وکاو صحیح ابن حبان کې راغلي دي عائشہ رضی الله عنها وی یو شپه نبی صلی الله علیه وسلم راغې او ډیر خپاو ما ته ویل چې عائشہ ذرنی اتعبد الليل نن شپه ما پرې چې د الله بندگی وکما لربي ما پرې چې رب بندگی وکم وی نبی صلی الله علیه وسلم مدرد او عبادت شروع کړ په تهجد شروع کړل تغرنګ په جړای مو سره شروع کړل تر دې پورې چې ګره لم دشولا تمره وجل جامع لم دې شوي لاندې مکم لم دشولا تر سحر پورې نبی صلی الله علیه وسلم جړل ساوي چې بلال رضی الله عنه را غداسان د پاره چې وی قتل نبی صلی الله علیه وسلم د حالت ته نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې رسول الله تعالی الله مخکنی رسنی ګناونه معاف کړی دی ولې د کار کې اته التدانه خو چې زاد الله د شکر گزار بنده شمه او به ویل په تحقیق سره الله په نش پمانه ما باندې د آیاتونه نازل کړي دي ویل لمن قرأها ولم يتفکر بها تبعید دا چاله پاره چې د آیاتونه ولولي واسه په ورتیر شي سوچ پکې ونه کی د سوچ آیاتونه دي د الله وای دا نبی وای ان فی خلق السماوات یقینا په پیدائش د اسمانونو کې او الارض او د زمکه کې او اختلاف الليل او په اختلاف د شپه کې او النهار او د ورځې کې لا آیات خامخا نخیلی لی الالباب لپاره د خاوندانو د عقلونو الذين يذكرون الله دا تعریف د اول الالباب ذکر کوي په دې آیت کې څلور صفاتونه د ایمان والو راوړي یو د جبه ذکر کوي په دماغ او فکر کوي دعاګانې کوي د اندامونو عبادت کوي د وجه ابن عباس ویلي دو رکعاتونه کول ترمنه رکعاتونه په سوچ او فکر سره د ټول شپې د قیام الليل نه غوړه ده الذين لا يعقصان دي يذكرون الله چې ذکر کوي د الله قیاما فولاړه او قعودا او پناستا او علی جنوبهم او پاړخونو باندې او تفکرون او سوچ کوي په خلق السماوات په پیدائش د اسمانونو کې او الارض او د زمکه کې او دا دعا غواړي ربنا رب زمنګا ما خلقت هذا باطلا تانه دې پیدا کړی د ازمکه اسمانونو عبس سبحانك فقنا عذاب النار پاکي دی الله تعالی موږ ساتي د اور د عذاب نه ربنا انك من تدخل النار دی آیت کې اوس تخریب یو خروي ذکر کوي ته ویل کېږي دعا اے رب یقینا سوک چې داخل کې اور تا فقط اخزیته او بتا سره دا تا او شرمو ومال الظالمین من انصار نه بد ظالمان ته پر څوک مددګارام ربنا اننا دا اوس دریم دعا ده دغه توحید اثبات ده اے رب زمنګا اننا سمعنا یقینا من غواړو د منادین یو आवाज کوون کې ینادی للایمان ینادی من आवाज کو ایمان طرف ته ان امنو بربکم چې ایمان راوړی پر تاسو فامننا پس من ایمان راوړو منادین معنا یو قول ده نبی आवाज کوم ایمان راوړو یا قران من ته ویل چې ایمان راوړی من ایمان راوړو یا قران داعی ربنا يا رب زمنګا فاغفر لنا بخنو کمن تا ذنوبنا زمنګ ګناونو وكفر عنا سيئاتنا ورجو زمنګ ګناونا ذنوبنا منا غړ ګناونا سيئاتنا واړ ګناونا وتوفنا مع الابرار من وفات کې د نیکانو سلام ربنا مصبر دعا ذکر کړه څلورمه دعا ده ربنا يا رب زمنګا آتنا راکه وآتنا راکه منتا ما وعدتنا هغه چې وعده کړی تا موږ سره علی رسولک پجبد رسولانو ستا یا پجبد رسول زمنګا پجبد رسولانو کوم وعده شوی دا نو هغه پوره کیږي ولا تخزنا من مشر موا پورز د قیامت انک لا تخلف الميعاد یقینا ته خلاف نه کې د خپل وعده نه
فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم. دا جواب سوال دا دعاګانی قبول شو کنه الله وی قبول شوی. په دې آیت کې الله خبر ورکړي چې دې مؤمنانو دعا قبول شو. فاستجاب لهم بس قبول والے او کو دوی لپاره ربهم رب دوی ان لا اضيع يقينا سن برباد عمل عامل منكم عمل دا عمل کو انکی استاسنا من ذکرین برابر خبر ادا کنارینه یا انثى او زنانه یا عمل قبلهم بعضکم من بعض بعض استاسنا د بعضونه دی په ایمان کې یا په عمل کې. اوس ترغیب دی خیسته عمل ته تقسیم ذکر. فالذین هاجروا اکسان چې هجرت کړي او خرجوا استلی شوی د کورونو نه وعودو تکلیف ورکړل شوی دی په سبیل اسما فلار کې وقاتلوا او جنگونه کړي دي وقتلوا شهیدان شوی دي لو کفرنا خامخا وبرجوم ددوینا عنهم ددینا سیئاتهم ددی گناهونه ولا ادخلنهم خامخا داخل بکدیا جناتین جنتون متاجبیږي بالان داغین نهرنا ثوابا من عند الله ذا بدی تر بدلنا والله عنده حسن الثواب او الله سره خیسه بدلنا. لا يغرنك تقلب الذين دی آیت کی تزہید په دنیا ذکر کوي حاصل بدای کله یو سره نا امید شي چې الله ستاسو دشمنان دي څومره ترقی کړي دا نو اولیاء د الله ته تنگ دي د الله دوستان اولی په عذاب الله نه راوي. جواب د الله مخفقيږي لا يغرنك ان منا خفدنه کی تعالی دوکدنه کی تعالی تقلب الذين اوړدل دا کسانو چې کو پر کله فل بلاد پر خارونو کې ګرځي متاع قليل من لهم متاع قليل دوی د پاره سکه دلګا ثم واهم جهنم بيزيدو سيدو د جهنم دی ور به اصل می ها د ډېر بځه تر کله شوی جهنم دی. لكن الذين اتقوا دی آیت کی بشارت متقین د پاره آیت کی اشاره دیتا انسانانو jihad کوي یو وخت به بدل درکړي شي. لكن الذين اتقوا لیکن هغه سره چې تقوا یې کړي ربهم خپل ربنا لهم د پاره جنتون به تجربه یږي من تحت الانهار لاندې داغین نهرونه خالدین فيها همیشه وي پای کې نزلن معنا مل مستدا من عند الله طرف الله وما عند الله يعتقد الله سره دي خير للابرار غردي لپاره د نیک عمل خلقهم. وان من اهل الكتاب دا واستقسم د اهل کتابو کوي دوړلو تا یو هغه خلک دي چې هغه خلک دي لکه عبد الله ابن سلام باز ایمان نه وروړي. وان من اهل الكتاب يخلن بعض اهل کتابنا لمن خامخا څوک دي چې ایمان لري په الله او ما انزل الیکم او پاس چې راځي د شوی دي پتا تاسو ته من قران منی په الله باندې ایمان لري په قران وما انزل الیهم پاس چې راځي د شوی دي تورات یا انجیل خاشعين لله یریدون کی الله لرا لا یشترون بآیات الله ناخذ الله بیتون ثمنا قلیلا پیسې لګي. اوس نتیجه ذکر کړي اولئک لهم اجرهم الله دې خلقو د پاره اجر دوی له عند ربهم په خاطر رب دوی کې ان الله سریع الحساب یقینا الله اجر حساب والا دی. یا ایها الذين امنوا اصبروا دی آیت کی ترغیب دی عمل صالح تا شیخ خلقو صبر کوي یو بل ته وصیتم په صبر کوي ورابطو من سرحدات مساتی سنگرونا. حدیث کی مرابطه ستویل شوی دا یو مون چې دغه د بل مون انتظار کاوه د تربات ویل کیږي. یا ایها الذين امنوا ایمان والا واسبروا صبر کوي وصابروا یو بل ته وصیتم بصبر کوي ورابطو من مرابطه کوي سرحدات مضبوط کوي د اسلامي نظام سرحدات او ساتي مرابطه وکي. واتقوا الله ويرجوا الى الله لعلكم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. صلی الله تعالی علیه